چې اخر انسان څنګه پیدا شو په ځمکه باندې. د دې سوال حل کولو لپاره انسانانو منځ کې ډېر اختلافات دي. څوک د انسان وجود لپاره یو تیوري پیش کوي، څوک بل تیوري پیش کوي چې د ځمکه څنګه وجود ته راغله، په دې کې انسان څنګه پیدا شو، آیا واقعي انسان د یو شادون ارتقاء صورت کې وجود ته راغلی دی. آدم علیه السلام الله سبحانه وتعالی څنګه پیدا کړی و، هغه څنګه په جنت کې اوسولی و، بیا آدم علیه السلام ځمکې ته څنګه راکوز شو او د ځمکې په کومه حصه باندې د هغه نزول شوی و، آیا واقعي آدم علیه السلام په هندوستان کې راکوز شوی و او د دنیا په مختلفو حصو کې مختلف قسمه تهذیبونه څنګه وجود ته راغلل. ملګرو په دې سفر کې موږ ډېر ناشنا خلکو سره ملاویږو. موږ به په ماضي کې سفر کوو، د اوچتو خلکو مجالسو ته به موږ ورځو. موږ به د هغه څه نه ابتدا کوو د کوم چې الله سبحانه وتعالی ابتدا کړې ده، یعنې د دې کائنات تخلیق. دا دنیا د انسانانو او نور په زرګونو مخلوقاتو د اوسېدلو دپاره یو کور دی، د هغوی دپاره یو مسکن دی. انسان چې کله هم په دې دنیا کې سترګې غړولې دي نو هغه خپل ټول طاقت په دې کې صرف کړو چې په دې کائنات کې بل یوه داسې سیاره دریافت کړي چې په هغې کې د زموږ په شان مخلوقات اوسېږي. لیکن ناشنا خبره دا ده چې د لامتناهي کوششونو نه بعد انسان د بله یو داسې ځمکه چېرته نه ده میلاو شوی او دا د حیرانتیا خبره ده. دې وجې نه یو عقلمند انسان چې کله په دې کائنات کې سوچ وکړي د هغه په ذهن کې ډېر سوالات پیدا کېږي چې اخره کې دا کائنات څنګه وجود ته راغی، د دې د وجود آغاز څنګه وشو، او بیا خاص کر په دې کې د ځمکه څنګه پیدا شوه، په دې کې د زندګۍ لپاره څومره ضروريات دي او مناسب ماحول دی هغه څنګه وجود ته راغی. او بیا د ټول حیرانونکي سوال هغه دا دی چې اخر انسان څنګه پیدا شو په دې ځمکه باندې. د دې سوال حل کولو لپاره انسانانو منځ کې ډېر اختلافات دي. څوک د انسان وجود لپاره یو تیوري پیش کوي، څوک بل تیوري پیش کوي. مطلب په دې باب کې انسانانو خپل افکار ډېر زیات ورداخل کړي دي. نو په دې ځای کې لامتناهي سوالات پیدا کېږي چې د ځمکه څنګه وجود ته راغله، په دې کې انسان څنګه پیدا شو، آیا واقعي انسان د یو شادون ارتقاء صورت کې وجود ته راغلی دی. آدم علیه السلام الله سبحانه وتعالی څنګه پیدا کړی و، هغه څنګه په جنت کې اوسولی و، بیا آدم علیه السلام ځمکې ته څنګه راکوز شو او د ځمکې په کومه حصه باندې د هغه نزول شوی و، آیا واقعي آدم علیه السلام په هندوستان کې راکوز شوی و، بیا د آدم علیه السلام دا بچي څنګه په دې ځمکه کې خواره شو او د دنیا په مختلفو حصو کې مختلف قسمه تهذیبونه څنګه وجود ته راغلل. نو ملګرو دلته سوالات ډېر زیات دي، لیکن د دې د جواباتو لپاره یو مجلس نه کافي کېږي. دې وجې نه موږ د دې سوالاتو د حل لپاره د یوې قیمتي سلسلې آغاز کوو. د دې سلسلې ابتدا به موږ د ځمکې او د اسمانونو د پیدایښت نه کوو او بیا به موږ وروستو راځو آدم علیه السلام او د هغه په اولاد کې څومره پیغمبران تېر شوي دي د هغو تذکره به کوو. انساني تاریخ به په یو ښایسته انداز کې تاسو ته وړاندې کوو. ملګرو په دې سفر کې موږ د ډېر ناشنا خلکو سره ملاویږو. موږ به په ماضي کې سفر کوو، د اوچتو خلکو مجالسو ته به موږ ورځو. په دغه مجلسونو کې به علما هم موجود دي، په دې کې به انبیا هم وي، په دې کې تابعین، تبع تابعین او هر قسمه خلک به په دې کې موجود وي. په دې سفر کې به زموږ ډېر ناشنا قسمه خلکو سره ملاقات کېږي او ناشنا خبرې به موږ زده کوو. نو ملګرو که تاسو ته زموږ سره د دې سلسلې په ابتدا کې شریک شئ او هر یو درس واورئ نو زه په یقین سره دا وایم چې تاسو به ډېر څه دین زده کوئ او داسې ناشنا څه به واورئ چې هغه به تاسو مخکې چېرته هم نه وي اورېدلي. په وړوکوالي کې چې به تاسو د خپلو مشرانو نه کومې قصې اورېدې او په ذهن کې به کوم سوالات پیدا کېدل، د هغوی جوابات به تاسو ته میلاویږي په دې نشستونو کې انشاءالله. نو تاسو ضرور زموږ سره په دې مجالسو کې شریک شئ. او بله مهمه خبره چې دې سلسلې باره کې به یو درس یا دوه درسونه په هفته کې شریکېږي تاسو سره. زموږ چې د دوه ټي وي څومره پلیټفارمز دي نو په هغې باندې به دا نشستونه شریکېږي. نو تاسو کوشش وکئ چې په پابندۍ سره دا واورئ. نو راځئ ملګرو ابتدا کوو د خپل اولني درس نه. موږ به د هغه څه نه ابتدا کوو د کوم چې الله سبحانه وتعالی ابتدا کړې ده، یعنې د دې کائنات تخلیق. نو ځمکه څنګه وجود ته راغله، د دې دپاره چې څومره ساینسي وجوهات دي او بیا چې د دې کائنات د پیدایښت باره کې په قرآن او حدیث کې څومره تذکرې راغلي دي هغه به موږ تاسو ته وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. نو ملګرو ځمکې د تخلیق ابتدا د نن نه 15,000 کاله مخکې شوې وه. کله چې د کائنات ابتدا نه وه شوې ستوري سیارې هېڅ قسمه څیز موجود نه و په دې کائنات کې. نو په دغه وخت کې را هایدروجن او هیلیم په شان مختلف قسمه ګیسز راجمع شوي وو او دا په یو خاص مدار کې تاوېدل او بیا په دې باندې ډېره زمانه تېره شوه تر دې چې د دې نه به یوه نقطه وجود ته راغله او بیا په هغه نقطې باندې ډېر وخت تېرېدو تر دې چې یوه ورځ هغه بلاست شوه. یو دماکه وشوه او د دغې دماکې په نتیجه کې د دې پراخه کائنات د جوړېدلو ابتدا وشوه. هایدروجن ګیس یو ځای ته راجمع شو او بیا په هغې کې د ډېر دباو د وجې نه هیلیم ګیس پیدا شو. نو د دې هایدروجن او هیلیم ګیسز د راجمع کېدو په نتیجه کې دا پراخه نور په وجود کې راغی. نو ملګرو دا دماکه چې وشوه کوم چې بیګ بینګ ویلی کېږي دا د دې کائنات د جوړېدلو دپاره یو ابتدا وه. د دې نه مخکې په دې کائنات کې هېڅ قسمه زمان او مکان نه و، هېڅ قسمه وخت موجود نه و. د دې بیګ بینګ د وجې نه وخت وجود ته راغی، ټایم وجود ته راغی.
نو حاصله خبرې دا ده چې د نور نه چاپیره څومره ګیسز د اټم په صورت کې موجود وو ضرور یو بل سره ملګري شو. بیا دې په نتیجه کې په ډېر تعداد کې سیارې وجود ته راغلي. ویل کېږي چې اوله کې زموږ د سولر سیستم کې لا تعداد سیارې موجود وي، لیکن د دې کائنات لپاره یو قانون دی. هغه قانون دا دی چې څومره یو شی په خپل جسامت کې غټ وي نو هغومره په هغې کې ګریویټي سیوا وي، مغناطیسي قوت به پکې سیوا وي، بل یو چیز به په اسانۍ سره ځان ته راښکولی شي. نو په دغه سیارو کې چې کوم سیاره په حجم کې غټه وه هغوی دا وړې سیارې خپل ځان ته راښکولې، هغه د دوی سره یو ځای شوې او په دې سره د دې حجم نور هم سیوا شو. په دې عمل سره وینس، مریخ او ځمکه وجود ته راغله. لیکن ځمکه چې کله اول وجود ته راغله دا داسې نه وه لکه څرنګه چې نن سبا موږ تاسو ته ښکاري. په دې کې د هېڅ قسمه ژوند ممکنات نه وو. ملګرو دا ټولې هغه خبرې دي کوم چې د ساینس په ذریعې سره موږ ته رامنتقل شوي دي. اسلام دې باره کې څه وایي او موږ تاسو ته بیان کړو خو لږ وروسته. اول کې ځان په دې خبره باندې پوه کوو چې ځمکه څنګه دې وجود ته راغله، څرنګه چې نن سبا موږ تاسو دا یینو. نو ملګرو کله چې ځمکه وجود ته راغله د دې سره یو بله سیاره هم وجود ته راغلې وه کوم چې غټ جسامت والا سیاره ده. زموږ په سولر سیستم کې د ټولو نه غټه سیاره شمارلی کېږي کوم ته چې جوپیټر ویلی کېږي. جوپیټر سیاره چې د خپل حجم په لحاظ سره ډېره غټه ده، دې وجې نه د هغې ګریویټي هم ډېره سیوا ده. نو دې وجې نه ساینسدانان دا وایي په دغه ټایم کې ډېر اسټرایډ موجود و چې هغه د نور نه چاپېره تاوېدل، د په تعداد کې ډېر سیوا و. لیکن ساینسدانان د قول مطابق هغه داسې وایي چې د جوپیټر سیارې د خپل ګریویټي د وجې نه دغه اسټرایډ خپل ځان ته راښکودل کوم چې د نور نه چاپېره تاوېدل. نو د دې کشش د وجې نه دغه خلایي کمران کوم چې په وجود کې ډېر غټ وو دوی خپل حدود پرېښودل او د ځمکې حدودو ته راداخل شو. بیا چې کله دوی ځمکې ته مخامخ شو نو په دې باندې د شهاب ثاقب په صورت کې ډېره غټه بمباري وشوه او د ډېر زمانې پورې په دې باندې د شهاب ثاقب راغورځېدل. لیکن ملګرو تاسو ته پته شته چې شهاب ثاقب دا راغورځېدل په ځمکه باندې دا ډېر لازمي و زموږ د ژوند لپاره. او هغه داسې چې کله ځمکه وجود ته راغله نو په دې کې اوبه موجود نه وي او د دې شهاب ثاقب په راغورځېدلو سره دا فایده وشوه چې په ډېر تعداد کې اوبه وجود ته راغلي، په ځمکه کې دریابونه پیدا شو. نو ملګرو د دې شهاب ثاقب دا راغورځېدل د ځمکې لپاره ډېر فایدهمند ثابت شو. د دې د وجې نه په ځمکه کې اوبه راغلي او د اوبو سره سره اکسیجن هم پیدا شو په ځمکه کې، یعنې د ځمکې د ماحول ورو ورو بدلېدو طرف ته روان شو. لیکن دلته بیا یو سوال پیدا کېږي چې د سپوږمۍ څنګه وجود ته راغله کوم چې د ځمکې په مدار کې موجود ده. د هغې جواب دا دی چې سپوږمۍ د یو غټې حادثې د وجې نه وجود ته راغلې وه. ځمکه د یو غټ اکسیډنټ سره مخامخ شوې وه او هغه داسې چې بل غټ جسامت والا سیاره راغله او د ځمکې سره وجنګېده. په دې اکسیډنټ سره د ځمکې ډېره حصه د ځمکې نه بهر ته ووته او دغه حصه بیا د ځمکې د چاپېره له ډېر وخته پورې تاوېده او بیا د وخت په تېرېدلو سره دغه حصې ورو ورو راجمع شوې او د هغې نه سپوږمۍ وجود ته راغله. نو حاصل د خبرې دا دی ملګرو چې ځمکه ورو ورو بدله شوه، په دې کې ماحول بدل شو، اوبه ورته راغلې وې او په دې سره ځمکې کې اکسیجن هم پیدا شوی و. اصل کې د ځمکې دندني لحاظ سره که تقسیم ته وګورې دا په درې قسمه ده. اولنۍ حصې ته کرسټل ویلی کېږي په کومه چې موږ تاسو انسانان اوسېږو. د ځمکې اولنۍ حصه او بیا د ځمکې دویمه حصه ده کوم ته چې منټل ویلی کېږي او د ځمکې دې حصه کې ګرمایش ډېر سیوا دی. بیا درېیمه حصې ته کور ویلی کېږي. دا د ځمکې د ټولو نه ګرم ځای دی، دومره ګرم چې په دې ځای کې اوسپنه هم ولي کېدی شي، لیکن دې ځای کې بیا هم اوسپنه موجود ده هغه ولي شوې نه ده. او د هغې وجه دا ده چې دې ځای کې ډېر پرشر موجود دی او د هغې پرشر د وجې نه دا اوسپنه په خپل حالت کې باقي پاتې ده. د دې اوسپنې د وجې نه د ځمکې له چاپېره اوزون لیر خور شوی دی، ځمکه کې ګریویټي موجود ده مناسب چې موږ تاسو پرې ګرځېدی شو. د دې مقناطیس د وجې نه ځمکه د اوزون لیر په شان په محفوظ جال کې رابنده ده. د نور چې څومره غټ طوفانونه ځمکې ته متوجه کېږي الله سبحانه وتعالی د ځمکې د بچو دپاره دا یو جال خور کړی دی. په دې سره انسان د نور دغه طوفان نه بچ کېږي. ځکه خو الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي وجعلنا السماء سقفا محفوظا. الله فرمایلی دي چې ما به تاسو له پاسه کوم چت جوړ کړی دی هغه ډېر محفوظ دی. خیر دا باریکه خبره ده او کوم چې سکول والا یا کالج والا سټوډنټان دي هغوی په اسانۍ سره په دې خبره باندې پوهېږي. خلاصه د خبرې دا ده ملګرو چې له ډېر مرحلو نه بعد ځمکه وجود ته راغله، په دې کې مناسب ماحول جوړ شو، د ژوند لپاره چې څومره ضروریات دي هغه په دې کې مهیا شو، ونې بوټي وجود ته راغلل، اکسیجن پیدا شو، اوبه په ډېر مقدار کې موجود وي او په ډېر مقدار کې د بارانونو د ورېدو هغه سلسله جاري شوه. نو ملګرو اوس پورې چې موږ تاسو ته کومه نظریه بیان کړه نو دا ټوله هغه نظریه وه کوم چې ساینس وړاندې کړې ده انسانانو ته او نن سبا په خلکو کې مشهوره ده. لیکن اوس راځو مذهبي طور باندې ګورو چې په قرآن او حدیث کې الله سبحانه وتعالی دې باره کې څه فرمایلي دي، د ځمکو اسمانونو پیدایش څنګه شوی دی، په دې باندې ځان پوه کړو. ټول اول خو الله سبحانه وتعالی په سورة فصلت کې فرمایلي دي چې ثم استوى الى السماء وهي دخان، وی الله سبحانه وتعالی متوجه شو اسمان طرف ته او دا د لوګي په شکل باندې و. دې خبرې ته غور کوئ وهي دخان یعنې دا لوګي و. په دې کې دا خبره د ساینس سره ډېره مشابهه ده. ساینسدانان هم دا وایي
چې کائنات د ابتدا نه مخکې دا هر څه د یو لوګي په شکل کې وو. به تاسو مخکې ووي چې د هایدروجن او هیلیم په شان مختلف قسمه ګیسز راجمع شوي وو د وریځو په صورت کې د یو لوګي وو. الله سبحانه وتعالی هم هغې ته دخان ویلی دی. دلته څومره مشابهت دی. او بیا وروسته د ځمکې او اسمانونو پیدایش څنګه شوی دی. دې باره کې ډېر آیتونه دي او هغې کې الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي چې د ځمکې او اسمانونو ما په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي. د ځمکو او اسمانونو پیدایش په شپږو ورځو کې شوی دی. لیکن دلته سوال دا پیدا کېږي چې د شپږو ورځو نه مراد کومې ورځې دي. نن سبا په دنیا کې کومې ورځې شپې تېرېږي د 24 ګنټې. آیا دغه ورځ شپه دې مراد ده یا دې نه مراد هغه ورځې دي کوم چې د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې دي. او د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې یوه ورځ د 1000 کالو برابر ده او په بل آیت کې راځي 500 کالو برابر ده. نو په دې کې علماو اختلاف کړی دی او اکثر علماو دا ویلي دي چې دې نه مراد دغه ورځې نه دي کوم چې نن سبا په دنیا کې دي. او د هغې وجه دا ده چې کله ځمکه نه وه پیدا شوې نو په دغه ټایم کې خو وخت موجود نه و. په دغه وخت کې خو ورځ او شپه پیدا شوي نو د ورځ او شپې ابتدا حل شوې ده کله چې ځمکه وجود ته راغله. نو دې خبرې نه معلومیږي چې د شپږو ورځو نه مراد ډېره غټه موده ده. او دا خبره صرف په اسلام کې نه ده ذکر بلکې نن سبا چې په دنیا کې څومره آسماني مذهبونه دي باقي ټولو کې دا خبره راغلې ده چې الله سبحانه وتعالی دا کائنات په شپږو ورځو کې پیدا کړی دی. لکه په تورات او انجیل کې هم دا لیکلی شوي دي او اوس پکې هم موجود دي چې د ځمکې او اسمانونه په شپږو ورځو کې پیدا دي. نو ساینس د ځمکې د وجود دپاره ډېر عمر وایي. دی وایي چې د ځمکې دې حالت ته په راتلو باندې ډېر په کروړه او اربو کلونه تېر شوي دي. په صحیح مسلم کې یو روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې د ځمکې او اسمانونه الله سبحانه وتعالی په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي. او بیا په اخره کې په شپږمه ورځ باندې الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو. نو ملګرو د دې حدیث نه صفا معلومه شوه چې د ځمکې او اسمانونو پیدایش په دې کې د ټولو ځناورو وجود ته راتلل دا هر څه په شپږو ورځو کې شوي دي. اوس د شپږو ورځو د موده څومره وه په دې باندې الله علیم دی. دا شپږ ورځې ډېره غټه موده هم کېدلی شي لکه څرنګه چې دا ساینسدانان وایي او دا مختصر موده هم کېدلی شي. په دواړو باندې الله سبحانه وتعالی قادر دی. د ځمکې د پیدایش دې وجود ته راویستل دا دې لپاره و چې الله سبحانه وتعالی دا اراده کړې وه چې انسان به په دې کې ابادوي. دې وجې نه الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو. لیکن آدم علیه السلام څنګه پیدا شو؟ په ځمکه باندې ټول اولنی مخلوق څنګه وجود ته راغی؟ او آیا واقعي انسانان د شادوګانو وجود ته راغلي دي؟ دا نظریه څنګه ده؟ صحیح ده او که غلطه؟ په دې کې د علماو نظریه څه ده او صحیح خبره په دې کې کومه یوه ده؟ ملګرو دا هر څه به تاسو خپل تفصیل سره بیانوم خو پر روانه ویډیو کې. په مخ د ځمکه باندې چې څومره مخلوقات دي په دې کې انسان یو پیچیده مخلوق دی. دلته چې الله سبحانه وتعالی کوم مشندري ورکړې ده نو هغه ډېره ناشنا ده تر دې چې انسان پخپله د خپل ځان ته ډېر حیرانه دی. لیکن تاسو د سوچ کړی دی چې دا انسان یعنې آدم علیه السلام څنګه پیدا شو؟ اخر د خاورې نه انسان څنګه پیدا کېدی شي؟ دا څنګه ممکن ده؟ او بل سوال چې اکثر خلک یې کوي هغه دا دی چې آیا د آدم علیه السلام نه مخکې هم څه مخلوق آباد و په دې ځمکه باندې او که نه آدم علیه السلام اولنی مخلوق دی په مخ د ځمکه؟ نو په دې دور کې انسانانو هم په دې سوال باندې ډېر تحقیق کړی دی او د هغې نه بعد چې هغو کومه نتیجه بیان کړې ده هغه هم ډېره ناشنا ده. دا خو پرېږده بلکې د نن مخکینۍ زمانه کې چې کوم علما تېر شوي دي لکه امام ابن کثیر رحمه الله، امام جلال الدین سیوطي، المسعودي، الجاحظ دا به شان ډېر علما دي چې هغو په خپلو کتابونو کې د ناشنا قسمه مخلوق تذکره کړې ده او دا یې ویلي دي چې واقعي د آدم علیه السلام نه مخکې هم په دې ځمکه باندې ډېر طاقتور مخلوق آباد و. او که د نن سبا انسان ساینس او ټکنالوژي ته وګوري نو هغه هم دا وایي چې د انسان نه مخکې هم داسې مخلوقات تېر شوي دي بلکې د شادو په نسل کې ډېر نسلونه داسې تېر شوي دي چې هغه د انسان سره ډېر مشابه وو او د دنیا په مختلفو حصو کې د هغوی ډانچې هم برآمد شوي دي. نو اوس دې له راځو چې آیا قرآن دې باره کې څه وایي؟ واقعي د انسان نه مخکې داسې مخلوق تېر شوی دی او آیا انسان د خاورې نه پیدا دی او که نه د ارتقایي صورت کې وجود ته راغلی دی؟ لکه مخکې یو شادو و او په هغې کې ارتقا کېدله کوم چې ایولوشن ویلی کېږي او د هغې په طریقې سره انسان وجود ته راغلی دی. نو راځئ ملګرو نن به موږ په دې سوالاتو باندې تحقیق کوو او بیا به کوشش کوو چې د هغې عقلي او شرعي طور جواب وکړو. نو راځئ زموږ سره. نو دا سوال چې آدم علیه السلام څنګه پیدا شو او بیا د انسان نه مخکې په دې ځمکه باندې څنګه مخلوقات آباد وو؟ دا داسې سوالات نه دي چې په دې باندې د دین دار و مدار دی اخرت کې انسان له فایده ورکوي. لیکن بیا هم موږ کوشش کوو چې دې جواب وکړو او د هغې وجه دا ده چې نن سبا په دې کې خاص کر د ایولوشن تیوري کوم چې ارتقا ویلی کېږي دا ډېر مشهوره شوي دی په خلکو کې. خلک ډېر مختلف قسمه رنګونه ورکوي او د دې تیوري د وجې نه ډېر خلک الحاد طرف ته روان دي. نو نن به موږ کوشش کوو چې په دې باندې مختصر خبره وکړو. نو ملګرو په تېر شوي ویډیو کې موږ تاسو دا خبره بیان کړې وه چې ځمکه څنګه پیدا شوه، دا کائنات څنګه وجود ته راغی، په دې کې د ځمکه څنګه وجود ته راغله، په دې کې ونې بوټي او اوبه څنګه وجود ته راغلي، مخلوقات پې څنګه پیدا شو. دا هر څه موږ تاسو سره قرآن او ساینس په رڼا کې بیان کړي په تېر شوي ویډیو کې، تاسو یې کتلی هم شئ. نو اوس راځو دې ته چې آدم علیه السلام څنګه پیدا شو او د انسان نه مخکې په دې ځمکه باندې څنګه مخلوقات اوسېدل. نو ملګرو د آدم علیه السلام نه مخکې مختلف قسمه مخلوقات په دې ځمکه باندې آباد وو. دا خبره ډېرو علماو په خپل کتابونو کې لیکلې ده
لکه امام ابن کثیر رحمه الله په خپل کتاب البدایه والنهایه کې لیکلي دي چې انسان نه مخکې په دې ځمکه باندې طاقتور مخلوق آباد و. دا خبره داسې اجمالي کړې ده او تفصیلي پکې نه دی کړی. بیا په مسلمانانو کې بل یو ساینسدان دی د الجاحظ په نوم باندې، هغه په خپل کتاب کې داسې مختصر خبره لیکلې ده چې انسان نه مخکې 30 قسمه مخلوقات په دې ځمکه باندې آباد و. خو بیا وروسته مسلمانانو کې یو بل کس راغی د المسعودي په نوم باندې، نو هغه یو کتاب ولیکو او په دې کتاب کې دغه مخلوقات پوره تفصیل راجمع کړو. په دغه کتاب کې المسعودي لیکلي دي چې دغه مخلوقات ډېر طاقتور په نسبت د انسانانو سره. د دې شکلونه هم ډېر مختلف وو. په دې ځناورو کې بعضې داسې وو چې هغه انسان سره هم ډېر مشابه وو په شکل کې، بعضې پکې داسې وو چې د اس په شانتې وو، بعضې پکې د اسمري په شان وو، او بعضې ځناور پکې داسې وو چې د هغوی مخونه د انسانانو په شان وو او نور بدن د انسانانو مختلف وو. بل په دې باب کې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو قول را نقل دی. په دغه روایت کې علي رضی الله عنه فرمایلی دي چې د آدم علیه السلام نه مخکې په دې دنیا کې پیریان آباد وو. دوی په ټوله ځمکه باندې حکومت کوو، لیکن دوی بیا سرکشي شروع کړه او کله چې دوی د فساد ډېر زیات سیوا شو نو الله سبحانه وتعالی ملایک د اسمان نه راولېږل د دوی د مقابلې دپاره. نو ملایک راغلل د پیریانو سره جنګونه وکړه، دوی جزیرو ته او بیابانونو ته وشړل. بیا د دې نه 2000 کاله بعد الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو. لیکن ملګرو د علي رضی الله عنه چې کوم دا قول را نقل دی نو د دې سند صحیح نه دی، علماء دې ضعیف ویلی دی، اگر چې بعضې علماء په خپل کتاب کې دا روایت را نقل کړی دی. لکه امام ابن کثیر رحمه الله دا قول را نقل کړی دی په خپل کتاب کې، بیا جلال الدین سیوطي هم را نقل کړی دی، او په تفسیر قرطبي کې هم دا روایت شته دی. لیکن د ټولو علماو دې روایت ضعیف ویلی دی. خو اوس که قرآن کریم ته وګورو نو په هغې کې هم بعضې داسې اشارات میلاویږي چې واقع د آدم علیه السلام نه مخکې هم په دې ځمکه باندې مخلوقات آباد وو. لکه په سورة البقره کې راځي الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي وایي کله چې ما د آدم علیه السلام نه پیدا کولو اراده وکړله نو الله فرشتو ته وویل چې زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم، یو داسې مخلوق پیدا کوم چې هغه په ځمکه باندې حکومت کوي. نو ملایکو الله ته وویل چې الله تعالی که څنګه خلیفه کې په ځمکه باندې چې هغوی به فساد کوي په ځمکه کې. نو اوس په دې کې سوال نه پیدا کېږي چې د ملایکو ته څنګه پته ولګېده چې د انسانان کوم چې به الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دوی په ځمکه کې فساد کوي، دوی ته څنګه دا خبره معلومه شوه. نو علماو د دې سوال ډېر جوابونه کړي دي، لیکن د هغې ټولو خلاصه دا معلومیږي چې واقعي په دې ځمکه باندې د آدم علیه السلام نه مخکې مخلوق آباد وو او هغوی په ځمکه کې ډېر فساد کړی وو، وینه یې تویې کړې وه. لیکن دا خبره کول چې په ځمکه باندې 30 قسمه مخلوقات آباد وو د دې لپاره داسې صحیح ثبوت نشته. نو ملګرو دا خو هغه خبرې وي کوم چې علما په خپل کتابونو کې لیکلي دي، لیکن اوس راځو هغه څه ګورو کوم چې د ساینس او ټکنالوژي په ذریعې سره موږ ته معلوم شوي دي. په سن 1600 کې د روبرټ په نوم باندې یو کس و چې هغه په سزي کې څه نشته قسمه هډوکي میلاو شو. نو په اول کې خو د هغوی یقین دا و چې ده به د یو عام ځناور هډوکي یې چېرته، او بیا په دې خبر باندې دغه شان وخت تېرېدو تر دې چې په سن 1800 کې په دې باندې ریسرچ شروع شو. د هغې نه بیا معلومه شوه چې دا د یو عام ځناور هډوکي نه دي بلکې دا په مخ د ځمکه باندې مخکې یو طاقتور قسم مخلوق تېر شوی دی. نو دوی په دې باندې ریسرچ وکړو او دې له یې د ډاینوسار نوم ورکړو. نو ډاینوسار په مخ د ځمکه باندې د نن 100 میلیونه کاله مخکې آباد و او دا ډېر طاقتور مخلوق په مخ د ځمکه باندې. د دوی د جامع ګریف دومره مضبوط و چې مضبوط هډوکي په اسانۍ سره ماتولی شو. د دوی بدنونه هم ډېر زیات غټ وو، لکه نن سبا چې یو عام بلډینګ ته وګورې د هغې موافق د دوی بدنونه وو، بل په تیز رفتار سره یې سفر هم کولی شو په لږ وخت کې. او تر نننۍ زمانې پورې تقریبا په دوی کې د 1000 نه زیات انواع دریافت شوي دي. په دې ډاینوسار کې بعضې داسې وو چې په هوا کې به الوتلی شو، بعضې پکې داسې وو چې هغوی به واښه خوړل او بعضې به پکې غوښه خوړله، یو بل به یې ماتول. نو اوس دلته سوال دا پیدا کېږي چې دا طاقتور قسم مخلوقات څنګه د ځمکې نه فنا شو، دوی څنګه ختم شو. د هغې لپاره هم دوی ناشنا قسمه وجه بیانوي او هغه دا چې د فضا نه یو کمر راغی، یو خلایي کمر. An asteroid the size of Mount Everest is tumbling towards Earth at 100,000 kilometers per hour. ډېر په تیزۍ سره راغی او د ځمکې سره وجنګېد. Will change the world forever. دا ډېره لویه حادثه وه چې په دغه زمانه کې ځمکه په دې کې موجود مخلوقات سره مخامخ شوي وو. په دې حادثې سره د ځمکې ټمپریچر ډېر سیوا شو، ځای په ځای ځنګلات وسوځېدل، ماحول مکمل بدل شو د ځمکې. او په دې سره چې کوم مخلوقات په ځمکه باندې په دغه وخت کې آباد وو نو هغوی په ډېر تعداد کې ختم شو. او ډېر کم ځناور په هغې کې باقي پاتې شو، صرف هغه ځناور کوم چې په غارونو کې اوسېدلی شو. نو دا ساینسدانان وایي چې دغه ځناور کوم چې په دغه غارونو کې اوسېدل په دوی کې ورو ورو ارتقا کېدله، د دوی جسامتونه ورو ورو غټ شو تر دې چې بلې کې بعضې شادو ته راواوښتل، او بیا په شادو کې ورو ورو ارتقا کېدله تر دې چې هوموسیپین یعنې نن سبا چې کوم انسان دی دا وجود ته راغی. لیکن ملګرو دا خبره کول چې انسان د داسې شادو نه ارتقاء صورت کې وجود ته راغلی دی دا خبره غلطه ده. اگر چې بعضې علما هم په دې خبره سره ډېر په حیرت کې پرېوتي دي، هغوی را لګېدلي دي دغه ایولوشن یې د قرآن سره یو شان کړی دی.
نو آدم علیه السلام څنګه پیدا شو؟ د هغې دپاره دوی ناشنا وجه بیانوي او هغه دا دوی وایي چې په دغه وخت کې په ځمکه باندې ډېر شادوګان اوسېدل د هومو سیپین په صورت کې چې د انسان د ډېر قریب مخلوق و. نو دوی وایي چې الله سبحانه وتعالی په دوی کې دوه مخلوقات خاص کړل او په هغې کې د شعور او د فکر او روح ور واچو. یعنې په دې طریقې سره آدم علیه السلام وجود ته راغی. حالانکې دا خبره بالکل غلطه ده. دویم قسم علما دا دي هغوی وایي چې نه، د سمندر په غاړه باندې څه خاوره راجمع شوه په خاص صورت کې، بیا د هغې نه ډېر حیواني وجودونه پیدا شو د انسان په شان. دوی په تعداد کې ډېر زیات سیوه وو. بیا ډېر زمانه بعد الله سبحانه وتعالی په دې کې دوه کسان خاص کړل او په هغې کې شعور او فکر والا روح ور واچو. لیکن ملګرو د دې علماو د دواړو نظریې صحیح نه دي، ځکه که قرآن ته وګورئ نو الله سبحانه وتعالی دا صفا فرمایلی دي، په څو ځای کې فرمایلی دي چې ما انسان د خاورې نه پیدا کړی دی. اوس د کومو خلکو چې دا خبر ذهن ته نه کوزېږي چې اخر د خاورې نه انسان څنګه پیدا کېدی شي، هغوی ته دا خبر ناشنا ښکاره شوې ده. هغوی رالګېدلي دي د ایولوشن سره دا خبره مشابه کړې ده. حالانکې په ایولوشن باندې نور هم ډېر شي اعتراضونه شته دی چې هغه ډېره اوږده موضوع ده او موږ هغې ته نه ځو. لیکن دا کوم علما چې دغه عقیده ساتي او دغه خبره کوي نو موږ به په هغې باندې لږ بحث کوو. اوله خبره خو دا ده چې ایولوشن ثابت دی د احادیثو نه او دا بالکل شته دی چې په ځمکه کې الله سبحانه وتعالی څومره مخلوقات پیدا کړي دي په هغې کې ورو ارتقا کېږي، هغوی ورو بدلېږي. لیکن دلته یوه خبره ده چې د ایولوشن او ارتقا په انواعو کې دنده جاري دی. یعنې داسې نه کېږي چې یو مخلوق د یوې نوع نه بلې نوع ته بدل شي د ارتقا د وجې نه، بلکې په هر یو نوع کې دنده ارتقا روانه ده. دا خبره صحیح ده ځکه چې بخاري کې یو حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو نو هغه 80 ګزه و، یعنې 90 فوټه. بیا چې کله آدم علیه السلام ځمکې ته راکوز شو د هغه اولاد ورو ورو کمېدو په قدونه کې او دا کمی مسلسل روان دی. نو د دې حدیث نه هم دغه ایولوشن ثابتېږي، ارتقا دې ثابتېږي چې په انسان کې ارتقا شوې ده او هغه داسې چې انسان په اوله کې دنګ و د قد نه او دا ورو ورو چتېږي. لیکن دا خبره کول چې شادو د پای کې ارتقا کېږي او د هغې نه د هغه بلې نوعې ته بدل شي نو دا خبره بالکل له قرآن سره موافق نه ده او نه د احادیثو سره. نو اوس کوم علما چې د ایولوشن سره موافق دغه خبرې کوي نو په هغې باندې ډېر اعتراضونه واردېږي. لکه مثال په طور په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې عیسی علیه السلام به د خاورې نه د مارغه شکل جوړ کړو، بیا یې په هغې کې بوکې وکړو نو هغه به روغ مارغه جوړ شو چې الوتې به شو. اوس دا د حیرانتیا خبره نه ده د خاورې نه یو مارغه څنګه جوړېدی شي چې بیا الوځي هم. نو تاسو وګورئ چې یو بنده چې هغه پیغمبر دی او د هغه نه معجزانه طور باندې داسې یو کار صادرېږي چې د خاورې نه یو مارغه جوړېږي او هغه الوځي. نو ستاسو څه خیال دی چې خالق داسې نشي کولی چې د خاورې نه یو انسان جوړ کړي؟ که دغه خلکو ته د خاورې نه د انسان جوړېدلو دا خبره ناشنا ښکاري دوی له پکار دي چې دې خبرې نه انکار وکړي که نه چې عیسی علیه السلام به څنګه د خاورې نه مارغه جوړو. بل په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې صالح علیه السلام د خپل قوم دپاره د یو کمر نه اوښه جوړه کړې وه د الله په امر سره. د یو کمر نه اوښه څنګه جوړېدی شي؟ ایا عقل الله خبره مني؟ لکه څرنګه چې د خاورې نه د آدم علیه السلام پیدا کېدل ناشنا خبره ده نو دغه شان د یو کمر نه د اوښې جوړېدل دا هم ناشنا خبره ده. دلته مې د خبرې غرض دا دی ملګرو چې شرط هم د الله په احکاماتو سره عقل جنګول نه دي پکار. قرآن د ساینس کتاب نه دی، قرآن د 1400 کاله مخکې نازل شوی دی. په عربو کې داسې خلکو ته نازل شوی دی چې هغوی چېرته ساینس او ټکنالوژي نه پېژندله. د هغوی لپاره داسې خبرې پکار دي چې هغوی په اسانۍ سره پوه شي. الله سبحانه وتعالی چې په کوم انداز سره دغه خلکو ته تبلیغ کړی دی په دې قرآن کریم کې نو هغه تر قیامته د خلکو پورې دی. نو دغه خلکو د البرټ آینسټاین او د نیوټن غلاګانې نه پېژندلې، دوی ته ساده خبره پکار وه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې هم داسې خبره کړې ده چې انسانان بې پوه شي. صرف اوس د خاورې نه انسان څنګه جوړېدی شي د دې خبرې بیان ضروري نه و. د قرآن موضوع دا ده چې تا ته د خالق وجود ثابتوي، تا ته د آخرت وجود ثابتوي، ته په دې دنیا کې ولې موجود یې دا خبره تا ته کوي. بله خبره دا ده کوم علما چې دا خبره کوي چې په ځمکه باندې څه مخلوق آباد و په هغې کې الله سبحانه وتعالی دوه کسان خاص کړل په هغې کې د شعور والا روح ور واچو. نو په دې خلکو باندې بیا یو اعتراض واردېږي. هغه اعتراض دا دی چې په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې وخلق منها زوجها. الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو بیا د هغه د نفس نه د هغه بیبي پیدا کړه یعنې حوا علیه السلام. بیا دغه خلکو دا خبره صحیح کېږي نه چې الله سبحانه وتعالی دوه کسان خاص کړل ځکه چې اوله کې آدم علیه السلام یوازې پیدا شوی دی او الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې هم داسې فرمایلی دي. حالانکې په ایولوشن کې دا خبره د سره شته دی نه چې د یو مخلوق د نفس نه دغه بل مخلوق پیدا شوی دی. نور په ایولوشن باندې ډېر اعتراضونه دي ملګرو. که اوس موږ چېرته هغه بیانول شروع کړو دا ویډیو به ډېره اوږده شي. لیکن مختصر ده چې ایولوشن ارتقا ثابته ده په مخلوقاتو کې، لیکن د یوې نوع نه بله نوع جوړېدل دا ثابته نه ده. د هغې مثال دا دی ملګرو چې ګورئ په دې میانو کې یو قسم داسې دی چې په هغو کې ارتقا ډېره تېزه روانه ده او دا خبر خو ساینسدانان هم زموږ سره مني چې د ارتقا او ایولوشن په هر یو مخلوق کې جدا جدا طریقې سره روان دی. په بعضې مخلوقاتو کې د ایولوشن په تیزۍ سره کېږي او په بعضو کې په قلاره کېږي. نو اوس راځئ تاسو وګورئ په دې میانو کې یو قسم داسې دی چې په هغې کې ایولوشن ډېر تیز روان دی، ارتقا پکې ډېره تیزه کېږي، دومره تیز چې په هر 15,000 کاله کې دنده د غیر مختلف قسمه انواع جوړېږي. تاسو دغه تصویر کې کتلی هم شئ. خو دلته اوس ناشنا خبره دا ده
چې دغه میان کوم چې د ارتقا ډیره تیزه کیږي په دوی کې دا نوع ولې نه بدلیږي. موږ خو د اوسه پورې داسې لیدلې نه ده چې په دغه میانو کې یو نسل بل یو نوع ته بدل شوی دی. دغه ارتقا ډیره تیزه ده او اوس هم په دغه نوع کې جاري ده. یعنې د دغه میانو که چېرته نور انواع پیدا کیږي دا هم د مهي په صورت کې وي، صورت خو یې بدلیږي نه. نو خلاصه خبرې دا د ملګرو چې د ایولوشن تیوري صحیح ثابت نه ده، دا بالکل د قرآن او حدیث خلاف ده. ایولوشن شته دی خو د یو حده پورې دی او دا کوم خلک چې د ارتقا په زور سره ثابتوي دې لپاره هغوی مختلف قسمه کارونه کوي. ډېر دروغ پکې ویلی کېږي په دې باب کې. خلاصه د خبرې دا د ملګرو چې الله سبحانه وتعالی د ځمکې د دې خاورې نه آدم علیه السلام پیدا کړو، په هغه کې روح ور واچو، هغه په جنت کې اوسولی و، بیا په جنت کې د هغه د بدن د هغه بیبي پیدا کړه. آدم علیه السلام د خپلې زندګۍ ډېر وخت په جنت کې تېر کړو او د هغې نه بعد بیا الله سبحانه وتعالی دې ځمکې ته راولېږو. د هغې وجه دا وه چې الله سبحانه وتعالی د ځمکه پیدا کړې د انسانانو دپاره وه. الله سبحانه وتعالی دا اراده کړې وه چې زه په دې ځمکې د انسانان رالېږم، دلته به هغو ابادومه، په دې ځای کې به دوی ژوند تېروي، دلته به مړه کېږي او دې ځای به دوباره واپس راوچتوم. او په دې دنیا کې د انسان هغه بنیادي وجود او مقصد هغه د الله بندګي ده. الله سبحانه وتعالی دا ګوري چې په موږ کې کم یو کس د الله ښه بندګي کوي. ملګرو په دې حوالې سره چې څومره خبرې وي هغه موږ په مختصر انداز کې تاسو ته بیان کړي. امید دې چې تاسو پوه شوي یې. اوس آدم علیه السلام څنګه ځمکې ته راغی، څنګه په ځمکه کې هغه ژوند تېرو، په کوم ځای باندې د هغه نزول شوی و، او بیا څنګه په ځمکه کې آدم علیه السلام وفات شو. د آدم علیه السلام سره متعلق ټولې خبرې به تاسو ته وکړو خو په روانه ویډیو کې. یوه زمانه داسې وه چې دا ځمکه په خپل شان او شوکت سره قایمه وه او په دې کې مختلف قسمه مخلوقات آباد وو، لیکن د انسان څه وجود نه و په دنیا کې. دنیا د انسانانو نه خالي وه. په دغه وخت کې الله سبحانه وتعالی دا اراده وکړله چې د دې ځمکې نه یو انسان پیدا کړي، هغه دې ځمکې ته راولېږي. بیا په دې ځمکه کې چې څومره مخلوقات دي هغې باندې ورله برتري ورکړي، هغې ورله غوروالی ورکړي. نو الله سبحانه وتعالی ملایکو ته ووایي چې زه د ځمکې لپاره یو خلیفه پیدا کوم. دې دپاره د الله په امر سره د ځمکې د مختلفو حصو نه خاوره راواغېستلی شوه. دغه خاوره واغېږلی شوه او بیا د هغې نه د آدم علیه السلام جسد جوړ کړی شو. کله چې د آدم علیه السلام د جسد جوړېدو ملایک ډېر حیرانه وو چې دا به څنګه مخلوق الله سبحانه وتعالی پیدا کوي. لیکن په دغه ټایم کې یو مخلوق داسې و چې هغه ته د هر څه ښه نه ښکارېدل، هغه ډېر په حسر او بغض کې راغلی و. دا هغه ابلیس و د کوم تذکره چې په قرآن کریم کې راغلې ده. نو الغرض د آدم علیه السلام جسد مکمل شو او دې نه بعد الله سبحانه وتعالی په امر سره په هغې کې روح وپوکلی شو. نو روح د هغه بدن ته وردنده شو او بیا ورو ورو په هغې کې خور شو. روح چې کله مکمل بدن ته ورسېدو نو آدم علیه السلام راپاڅېدو، هغه ته وویل شو چې لاړ شه دغلته ملایک ناست دي په هغو باندې سلام واچوه، هغوی چې ته کوم جواب درکړي دا به ستا د اولادو دپاره یوه تحیه وي. دې نه بعد الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام نه علم ورکړو، د بعضو شیانو پوهه یې وله ورکړه او دا د کوم څیزونو علم و دې باره کې ډېر اقوال دي د علماو. بعضې خلک وایي چې دا داسې نومونه وو د کوم په ذریعې سره چې غرونه، صحراګانې او اوبه دا پېژندلی کېدی شو. او بعضې وایي چې نه په دغه زمانه کې چې په ځمکه باندې څومره مخلوقات آباد وو د هغوی نومونه الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام ته وښودل. خو الغرض یو علم و چې الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام ته ورکړو. دې ملایکو ته امر وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو ټولو ملایکو آدم علیه السلام ته سجده وکړه ما سوا د ابلیس نه. دا سجده کوم چې ملایکو آدم علیه السلام ته کړې وه دا عبادت ولا سجده نه وه بلکې دا د تعظیم او عزت ولا سجده وه. د دې مثال یو سلام و چې ملایکو په آدم علیه السلام باندې کړی و. په دغه ټایم کې ابلیس ته سجدې کولو نه انکار وکړو. هغه الله سبحانه وتعالی د جنت نه راوویستو او آدم علیه السلام له په جنت کې ځای ورکړو. وایي آدم علیه السلام په جنت کې اوسېدو لیکن یوازېوالی یې محسوسوو. دې وجې نه آدم علیه السلام د خوب په حالت کې و او په دغه ټایم کې د هغه د ګسې پوښتنې نه د هغه بیبي پیدا شوه حوا علیه السلام او دا خبر په صحیح روایتو سره ثابته ده. نو الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام ته ووایي چې ته به د جنت کې اوسېږه او فراخه تاسو دې نه خوراک کوئ، لیکن یو ونه ده چې هغې ته به نه نږدې کېږئ، د دغه ونې نه به خوراک نه کوئ. لیکن بیا څه وخت بعد و شیطان راغی او دوی ته یې وسوسه واچوله او دوی ته یې قسم وخوړو چې تاسو دې ونې نه خوراک وکئ ستاسو به ملایک جوړ شي او همیشه بیا په دې جنت کې اوسېږئ. نو د ټولو نه اول حوا علیه السلام د دې ونې نه خوراک وکړو او بیا آدم علیه السلام. نو په دې خوراک سره د الله سبحانه وتعالی طرفه عتاب راغی. ابن کثیر رحمه الله خپل کتاب کې لیکلي دي وایي جبریل علیه السلام د آدم علیه السلام د سر نه تاج واغېستو او میکائیل علیه السلام د آدم علیه السلام نه د جنت هغه لباس واغېستو. الله دوی ته امر وکړو چې تاسو ځمکې ته کوز شئ، تاسو ستاسو اولاد به باقي زندګي په دې ځمکه کې تېروئ او بیا به د ښه عمل نه بعد تاسو د جنت ته واپس کېږئ. وایي آدم علیه السلام ډېر زیات خفه و، بار یې الله سبحانه وتعالی ته توبه ویستله، د هغه نه یې معافي غوښتله. وایي الله سبحانه وتعالی ده ته معافي وکړله او بیا یې ځمکې ته راکوز کړو. اوس دلته سوال دا دی چې آدم علیه السلام د ځمکې په کومه حصه باندې راکوز شوی و. نو دې باره کې د علماو ډېر اقوال دي. یو قول پکې دا دی چې آدم علیه السلام د طایف او د مکې په مابین کې چې کومه علاقه ده په دې ځای کې راکوز شوی و.
عظیم قول پکې دا دی چې آدم علیه السلام د صفا په غر باندې او حوا علیه السلام د مروه په غر باندې راکوز شوي او بل یو قول چې ډېر مشهور دی هغه دا دی چې آدم علیه السلام په سریلانکا کې راکوز شوی او حوا علیه السلام په جده کې راکوز شوی وه. اوس هم په سریلانکا کې یو ځای هغې ته سرندیب ویلی کېږي. دغلته یو غټ غر دی او په هغې باندې د غټو قدمونو نشانات دي. دې وجې نه دغه خلک دا خبره ځان لپاره یو دلیل پیش کوي چې آدم علیه السلام په دې ځای کې راکوز شوی و. او د دې خلکو لپاره بل دلیل دا دی چې د انډیا او سریلانکا په مابین کې چې کومه فاصله ده نو د دې په مابین کې غټ غټ کمران پراته دي. دغه کمران د سړی وګورئ د هغې نه معلومېږي چې د غټ قامت والا سړی رالګېدلی دی. هغه د کمران په دې ځای کې ایښودي دي او د هغې په ذریعې سره هندوستان ته راوښتی دی. لیکن بیا وروسته په دې باندې تحقیق شوی دی او د هغې نه معلومه شوې ده چې دا کمران قدرتي طور باندې داسې پراته دي، یعنې دا شی ایښودي نه دي. نو آدم علیه السلام د ځمکې په کومه حصه کې راکوز شوی و؟ د دې خبرې جواب په قرآن او حدیث کې نشته، نه د دې تذکره راغلې ده او دې کې داسې فایده هم نشته. که دا چېرته فایدهمنه خبره وي نو ضرور به د دې تذکره په قرآن او حدیث کې راغلی وي. اوس آدم علیه السلام بچي څنګه خواره شو؟ نو دې باره کې خو واضحه دا خبره مشهوره ده چې په یو ځای باندې به د آدم علیه السلام دوه بچي پیدا کېدل او بیا به دغه اولني بچي د وروستو زنانه سره نکاح کوو. لیکن هغه خلک کوم چې لیبرال قسم والا ذهن لري او ځان ته ډېر حیادار وایي هغې به دې خبره باندې رد کوي چې څنګه به دې خلکو په خپل منځ کې ودونه کول، دوی به د یو مور نه پیدا وو، دوی دپاره نکاح کول څنګه جایز وو په دغه ټایم کې؟ دا خو حرام کار دی. نو بیا د آدم علیه السلام د بچي څنګه خواره شو؟ دې دپاره دوی ناشته قسمه خبره کوي. دوی وایي کله چې آدم علیه السلام په سریلانکا کې وو نو په دغه زمانه کې به د هغه د ورانانو بچي پیدا کېدل. وایي څه زمانه بعد آدم علیه السلام د دغه ځای نه هندوستان ته راغی، خپل بچي په دغه ځای کې پرېښودل او دغه اولاد به د دنیا په مختلفو حصو کې خواره شو. او کله چې په عرفات کې د آدم علیه السلام ملاقات شو د حوا علیه السلام سره نو په دې سره دغه سلسله ختمه شوه او د اولاد د پیدا کېدلو دپاره یو نوې سلسله شروع شوه. لیکن ملګرو دا کوم خلک چې دا خبره کوي نو د دې د خبره خو ځکه غلطه ده چې دا سره ثابت نه ده، په اسرائیلي روایت سره هم نه ده ثابت چې د آدم علیه السلام د ورانانو بچي پیدا کېدل. دویمه خبره دا ده چې د ورانانو به کوم بچي پیدا شو نو دوی به بیا څنګه په خپل منځ کې نکاح کوو؟ دوی خو به هم وروڼه خویندې شمارلی کېدل که نه؟ هغه زوړ اعتراض په دې باندې دوباره واردېږي کوم چې دوی به خپله کوي. او درېیمه خبره دا ده چې د اخلاقیاتو لپاره معیار او بنیاد الله سبحانه وتعالی په خپله ایښودی دی. کوم یو څیز حلال دی، کوم یو حرام دی، کوم یو څیز کې حیا ده، په کوم یو څیز کې بېحیایي پرته ده، دا د الله سبحانه وتعالی کار دی او هغه انسانان د دې نه خبروي. نو په دغه ټایم کې په خپل منځ کې نکاح کول د دې خلکو لپاره جایز وو او وروسته چې بیا کله انسانان خواره شو نو په هغې کې الله سبحانه وتعالی احکامات په دې باندې بدل کړل. د دې داسې مثال دی لکه د عیسی علیه السلام د زمانې پورې چې کوم انسانانو د هغوی دپاره په یو نکاح کې دوه خویندې راجمع کول جایز وو، خو کله چې عیسی علیه السلام ته نبوت میلاو شو دوه خویندې په یو نکاح کې راجمع کول دا کار په دې باندې حرام شو. نو دغه شان د الله سبحانه وتعالی احکامات دي چې د انسانانو حالات کله بدلیږي نو دغه شان الله سبحانه وتعالی په دې باندې احکامات هم بدلېږي وخت په تېرېدلو سره. بیا د آدم علیه السلام په اولادو کې درې بچي ډېر مشهور دي، یو قابیل، بل هابیل او بل شیث علیه السلام دی. د قابیل او هابیل هغه واقعه خو مشهوره ده او تاسو هم اورېدلې وي چې د دې په منځ کې اختلافات راغلي وو. نو په دې کې د قابیل راولګېد او خپل د ورور هابیل یې قتل کړو او بیا د دې قتل نه بعد وایي قابیل هغه یمن ته هلته ژوند تېروو و ده به د خپل ځان لپاره د کمرانو عمارتونه جوړول و یو ورځ په ده باندې د خپل کور راوغورځېدو او په هغې کې دی مړ شو. تاریخي روایتو کې راځي وایي کله چې آدم علیه السلام د خپل بچي د قتل نه خبر شو نو هغه ډېر زیات خفه شو، په ده پسې مرثیه وویله. اولني ځل باندې وایي آدم علیه السلام سره اشعار ویلو پرې خپل بچي پسې. بیا د ده نه بعد الله سبحانه وتعالی دوی له شیث علیه السلام ورکړو، دوی له شیث نوم کېښودو او د شیث معنی ده هیبه. د دې مطلب دا و چې مخکې الله سبحانه وتعالی زموږ یو زوی واغوستو هابیل او د هغه په ځای باندې موږ ته شیث راهیبه کړو. نو تاریخي روایاتو کې راځي چې د آدم علیه السلام د خپل بچي شیث علیه السلام سره ډېره مینه وه، ده ته یې مختلف قسمه علمونه ښودلي وو او ډېر ناشنا رازونه وایي دې خبره کړې وه او د عباراتو لپاره اوقات هم دته ښودلي وو. وروسته به په انسانانو باندې کوم حادثات راځي وایي دې ورته هم ویلي وو. بیا چې کله آدم علیه السلام وفات شو نو د هغه نه بعد نبوت هم دلته رامنتقل شوی دی. دا خبره په بعضې روایتو کې مشهوره ده چې د آدم علیه السلام عمر 1000 کاله و په دنیا کې او د وفات واقعه هم په یو روایت کې مشهوره ده. آدم علیه السلام بیمار شوی و، د دغه بیمارۍ په دې حالت کې د خپل بچو ته وویل چې لاړ شئ مله د جنت میوه راوړئ زما هغې د زړه شوی دی. کله چې آدم علیه السلام د جنت نه راکوزېدو نو څو شیان ولې الله سبحانه وتعالی ورکړي د جنت نه، یو په هغې کې د جنت څه میوې هم وي. نو د ده د بچي را روان شو او د جنت د میوې په تلاش کې ګرځېدل. نو دوی سره په لاره کې څه ملایک میلاو شو، هغې ورته وویل تاسو څه کوئ؟ نو دوی ورته وویل چې زموږ پلار د جنت میوې ته خواهش لري موږ ول هغه راوړو. نو دې ملایک ورته وویل چې تاسو واپس خپل ځای ته لاړ شئ
ستاسو پلار وفات شوی دی. نو دوی وایي زر د خپل پلار خواله راغلل چې وایي کتل نو هغه وفات شوی و. الله سبحانه وتعالی دې ملایکو سره د جنت نه یو خاص کفن راوړی و د آدم علیه السلام دپاره. ملایک راولګېدل، آدم علیه السلام له غسل ورکړو او دې بچو ته یې وویل چې تاسو طریقې زده کړئ، د دې نه بعد به تاسو خپل مړي په دې طریقې سره دفن کوئ. نو دغه ملایک راولګېدل، آدم علیه السلام له دغه شرعي کفن ورکړو، په هغه باندې جنازه وکړه او د هغې نه بعد یې هغه ښخ کړو. د آدم علیه السلام حلیه څنګه وه، دغه شکل او صورت څنګه و، دې باره کې داسې واضح روایت نشته، لیکن په صحیح بخاري کې یو حدیث دی، په هغې کې راځي الله سبحانه وتعالی چې کله آدم علیه السلام پیدا کړو نو هغه 80 ګزه و، یعنې 90 فوټه. په دغه حدیث کې دی وایي د آدم علیه السلام دغه اولاد چې دوی په قد کې ډېر دنګ وو، لیکن ځمکې ته چې راغلل د هغوی نسلونه ورو ورو خواره شو، نو په دې سره د هغوی قدونه ورو ورو کم شو، تر دې چې اوسنۍ زمانې پورې دا قدونه پوره کم شوي دي. نو دا خبر خو واضحه شوه دې حدیث نه، او دا صحیح حدیث دی چې آدم علیه السلام د خپل قد نه ډېر دنګ وو، او ساینس هم دا خبره د یو حده پورې مني چې د انسان قد دنګ وو، لیکن بیا د ځمکې د ګریوي کې د وجې نه، د غشیشي ثقل د وجې نه د ده په قد کې کموالی راغلی دی، او دا مسلسل جاري دی. دا یو قسمه ایولوشن دی چې د انسان په بدن کې کېږي. بل د آدم علیه السلام حلیه څنګه وه، دې باره کې داسې واضح روایت نشته، لیکن د دې آدم د نوم نه معلومېږي چې د هغه رنګ څنګه و. په عربي کې آدم نوم ویلی کېږي غنمرنګي ته، دا د غنمرنګي په معنا سره راځي یا په معنا د سوررنګي سره راځي. دې نه معلومېږي چې آدم علیه السلام غنمرنګي انسان و. بعضو خلکو په خپل کتابونو کې دا روایت رانقل کړي دي چې آدم علیه السلام غټ غټ ویښته وو، ښایسته سترګې وې او ډېر ښایسته قامت والی انسان و. وایي د آدم علیه السلام حسن الله سبحانه وتعالی نیم کړی و د یوسف علیه السلام سره، خو دا داسې قوي روایت نه دي ملګرو. خو په هر حال آدم علیه السلام د الله سبحانه وتعالی ولنی بنده دی چې هغه پیدا کړی دی، او د هغه نه وروسته بیا د انسانیت خور کړی دی په دې دنیا کې. خو اوس دلته یو بل سوال پیدا کېږي چې د دې خلکو د قدونه دومره دنګ وو، نو موږ ته د دې خلکو هغه باقیات ولې نه میلاویږي؟ موږ ته داسې خلکو قبرونه ولې نه میلاویږي چې هغه قد نه دومره دنګ وو؟ نو د دې خبرې یو څو جوابونه دي ملګرو. اولنی جواب دا دی چې آدم علیه السلام خپل قد نه ډېر دنګ وو، او د ده اولاد هم د قد نه ډېر دنګ وو په دغه زمانې کې، لیکن د یو څیز باقیات چې موږ ته کله میلاویږي نو هغه هله میلاویږي کله چې هغه ډېر حالاتونه تېر شي، په صحیح ماحول کې پاتې شي په ځمکه کې، نو هله د هغه باقیات موږ ته میلاویږي. او هر چې دغه خلک وو د دوی هغه بدنونه ډېر زیات غټ وو، هغه په یو خاص ځای کې نه دي راجمع شوي چې هغه موږ ته میلاو شي. یو خو دا وجه ده، بله دا وجه هم ده چې څومره فورسز نن سبا موږ ته دریاب شوي دي د هغې تعداد ډېر زیات کم دی. لکه نن سبا چې کوم تحقیق شوی دی د هغې نه معلومه شوې ده چې په ځمکه باندې د اوسه پورې د 100 اربو نه زیات انسانان پاتې شوي دي، او بیا په دې دومره غټ تعداد کې 6,000 باقیات موږ ته میلاو شوي دي، او دا ډېر کم تعداد دی. که موږ دې ته چېرته په فیصد سره وګورو نو په سلو کې د 1% نه هم کم باقیات موږ ته میلاو شوي دي د اوسه پورې. بل جواب دا هم کېدی شي چې د نوح علیه السلام په زمانه کې ډېر غټ طوفان راغلی و، او دا عین ممکن ده چې په دغه اوبو سره د دې خلکو هغه چې بالکل ضایع شوي دي چې هغه اوس زموږ په لاس نه راځي. د آدم علیه السلام په زمانه کې دغه وخت انسانان ډېر کم وو، دغه کم انسانانو کې به باقیات موږ ته څنګه میلاو شي؟ دا ډېره بعیده خبره ده. د آدم علیه السلام نه وروسته دا سلسله څنګه شروع شوه، د نوح علیه السلام د زمانې پورې دا حالات څنګه تېر شو، او په دې کې کوم واقعیت مخې ته راغلل؟ ملګرو دا هر څه به تاسو ته ښه په تفصیل سره بیان خو په راروانه ویډیو کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کله چې آدم علیه السلام وفات شو، دغه د وفات نه بعد دغه د بچي دوو ډلو ته تقسیم شو. یو ډله کې قابیل او دغه اولاد یعنې سرکشه خلک وو، او دوی به د الله نافرماني کوله. دویم طرف ته حابیل چې دغه نه بعد د مشر عیسی علیه السلام ته پاتې شوي وه، د نیکان خلک وو، د دوی ولادو به نیکۍ طرف ته دعوت ورکوو. نو دغه شان د وخت په تېرېدلو سره د دې دوو ډلو په مابین کې اختلافات او جنګونه شروع شو. په دغه وخت کې شیطان د دې اختلافاتو نه فایده واخیستله، هغه خپلې لښکرې راجمع کړي او ظاهري طور باندې د انسانانو سره د جنګ کولو دپاره میدان ته راکوز شو. لیکن په دغه ټایم کې د آدم علیه السلام په اولادو کې یو بچی داسې و چې هغه لښکرې تیارې کړې او د شیطان د دې لښکرو سره وجنګېدو. دوی له شکست ورکړو او دوی خپلو زړو جزیرو ته واپس وشړل. نو ملګرو په انساني تاریخ باندې چې موږ کوم درسونه شروع کړي دي دا په هغې کې 4مه حصه ده. په مخکینو 3 حصو کې تاسو دا بیان کړو چې ځمکه اسمانونه څنګه پیدا شو، بیا آدم علیه السلام څنګه پیدا شو، هغه ځمکې ته څنګه راکوز شو، او بیا هغه وفات څنګه شو. د دې واقعیتو په حوالې سره چې څومره سوالات وو موږ د یو حده پورې د هغې جوابات کړي دي، او تاسو هغه بیا کتلی هم شئ. په دې ننني درس کې به موږ د آدم علیه السلام نه بعد د شیث علیه السلام سیرت تاسو ته بیانو، او د ده په دور کې چې کوم ناشنا واقعیت مخې ته راغلي دي هغه به تاسو ته مخې ته یې کړو. نو راځئ زموږ سره. کله چې د آدم علیه السلام 2 زامن قابیل او حابیل د دې دواړو په منځ کې اختلافات راغلل، په هغې کې بیا قابیل راولګېد او حابیل یې قتل کړو. نو په دې خپل بچي حابیل پسې آدم علیه السلام ډېر زیات خفه و. نو دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی دوی له شیث علیه السلام ورکړو. په کله چې دې پیدا شو نو آدم علیه السلام د له شیث نوم کېښودو، په د شیث معنی د هیبه. په د آدم علیه السلام د ده سره ډېره مینه وه،
دته مختلف قسمه علوم ښودلي وو، د عبادتو دپاره ورته اوقات ښودلي وو، ځمکه اسمانونه ستوري او سیارې د دې رازونه ورته ښودلي وو. او د نوح علیه السلام په زمانه کې به یو غټ طوفان راځي، د دې خبرې ورته هم ورکړی وو. آدم علیه السلام د ده سره ډېره مینه وه. دا ښایسته انسان و شیس علیه السلام. دې په خپل شکل کې د آدم علیه السلام سره ډېر مشابه و، لوړ قامت والا انسان و، یو نیکعمل او صالحه سړی و. نو کله چې آدم علیه السلام وفات کېدو، د هغې نه مخکې د خپل خلافت شیس علیه السلام ته وسپارو. دې د خپل ځان لپاره نایب مقرر کړو چې ته به خپل دې قوم ته د نیکۍ دعوت ورکړې. لکه څرنګه چې په تېر شوي درس کې موږ تاسو ته ویلي وو چې د آدم علیه السلام جنازه ملایکو کړې وه. د هغه د غسل، کفن او دفن دا ټولو طریقه ملایکو ښودلي وو شیس علیه السلام ته. نو دې نه بعد کله چې د آدم علیه السلام د وفات یو کال پوره شو، د هغې نه بعد د آدم علیه السلام بیبي حوا علیه السلام هم وفات شوه. شیس علیه السلام راولېږلو، په هغه طریقې سره یې دې له کفن ورکړو، په کومې طریقې سره چې ملایکو آدم علیه السلام له ورکړی و. په دې باندې جنازه وکړه او په ښایستې طریقې سره یې دفن کړه. په بعضې احادیثو کې راځي چې په شیس علیه السلام باندې 50 صحیفې نازل شوې وې، یعنې په ټولو انبیاو باندې سل پاسه 100 صحیفې نازل شوې دي، او په هغې کې 50 صحیفې داسې دي چې هغه صرف په شیس علیه السلام باندې نازل شوې دي. شیس علیه السلام د ده قوم دوی ټول به په غرونو کې اوسېدل، هلته به یې د الله بندګي کوله، په دوی کې توحید موجود و، شرک او بتپرستي په دوی کې نه وه، او هر شي قابل و. نو هغه او د هغه اولاد به لاندې په صحراګانو کې اوسېدل، په هوارو علاقو کې به اوسېدل. دا سرکشه خلک وو، اگر چې په دې کې بتپرستي نه وه، په دې کې شرک نه و، لیکن نیکان خلک نه وو. ده یو قسمه باغیان وو. دا هغه قوم و چې په اول ځل په دوی کې د زنا بنیاد ایښودلی شوی و. اولنۍ زنا د قابیل په اولادو کې شوې وه. شیس علیه السلام به په خپل ژوند کې مسلسل دوی ته دعوت ورکول نیکۍ طرف ته. خپل قوم به یې د دې مصاحبت نه منع کوو او د قابیل د اولادو ته به یې د نیکۍ دعوت ورکوو. شیس علیه السلام اولنی پیغمبر دی چې د ده په زمانه کې د خپل خور سره نکاح کول حرام شوي وو. لکه مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې د آدم علیه السلام په بچو کې طریقه دا وه چې وروستني بچي به د مخکیني خور سره نکاح کوله، او دا د هغوی لپاره جایز وه. نو د شیس علیه السلام په زمانه کې انسانان چونکې ډېر خواره شوي وو په ځمکه کې، د دوی تعداد سیوا شوی و، دې وجې نه دلته نوی حکم راغی او په دوی باندې داسې نکاح کول حرام شو. دې نه علاوه شیس علیه السلام د کعبې بنیادونه هم ایښودي وو، دی تعمیر کړي وه، او په دغه ځای کې د خپل ژوند ډېره حصه تېره کړې وه. شیس علیه السلام چې کله پیدا شو، نو د آدم علیه السلام عمر سره پاسه 100 یا 200 کاله و. بیا چې کله شیس علیه السلام وفات کېدو، نو د ده عمر 912 کاله و. دا په تاریخي روایتو کې رانقل دي. شیس علیه السلام له الله سبحانه وتعالی ډېر غوره ورکړی دی، د ده نسل الله سبحانه وتعالی باقي ساتلی دی په دنیا کې. او دا خبره ډېر علما په خپل کتابونو کې لیکلې ده چې د شیس علیه السلام په اولادو کې نوح علیه السلام راغلی دی. د نوح علیه السلام په زمانه کې طوفان راغی، ټول انسانیت په هغې کې هلاک شو، صرف د نوح علیه السلام بچي روغ پاتې شو، او د هغوی نه دا نسل انساني جاري وساتلی شو. د شیس علیه السلام نسل د نن زمانې پورې موجود دی، او هر چې د آدم علیه السلام هغه نور بچي وو د هغوی نسلونه ختم شوي دي. دا یو فضیلت الله سبحانه وتعالی شیس علیه السلام له ورکړی دی. نو شیس علیه السلام د آدم علیه السلام په اولادو کې اولنی انسان دی چې د انسانیت دپاره معاشي او سیاسي طریقو بنیاد ایښودی و. تر دې چې د زراعت دپاره چې کوم آلات دي، دا ټول شیس علیه السلام ایجاد کړي د انسانیت دپاره. دا اولنی انسان و چې د اسمان طرف ته نظر کړی و، د ستورو سیارو اندازې لګولې وه، او خپل قوم ته یې بیا د هغې علم هم ورښودلی و. او ناشنا خبره دا ده چې نن سبا هم د فلسطین او افریقې بعضې علاقو کې داسې اوزار دریاب شوي دي چې هغه د نن 10,000 یا 11,000 کاله پخواني دي، او دا زرعي آلات دي په کوم سره چې ځمکه کنلی کېږي. بعضې داسې تختې به کې هم میلاو شوي دي چې په هغې کې د ستورو سیارونو پوښ پراته دي، د هغې اندازه به کې معلومه شوې ده او نقشې به کې جوړې شوې دي. نو لکه څنګه چې مشهوره ده، شیس علیه السلام په دنیا کې 912 کاله عمر تېر کړو، او د هغې نه بعد وفات شو. د وفات نه مخکې شیس علیه السلام د خپل ځان نه وروسته خپل بچی انوش د ځان دپاره جانشین مقرر کړو. نو انوش به د قوم دپاره مشر و او نیکۍ طرف ته به یې دعوت ورکوو. بیا چې کله هغه وفات کېدو، نو هغه خپل بچی قینون د ځان دپاره مشر کړو، هغه ته یې وصیت وکړو د مشرۍ. او بیا چې کله د قینون هغه دور ختم شو، نو هغه خپل زوی مهلایل ته وصیت وکړو. مهلایل د ځان دپاره جانشین مقرر کړو. مهلایل د آدم علیه السلام په بچو کې یو پرعزم او باهمت انسان تېر شوی دی. دا اولنی انسان دی چې د په آس باندې منډه وهلې ده د الله سبحانه وتعالی په لاره کې، او جهاد یې کړی دی د شیطانانو سره، جنګونه یې کړي دي، علاقې فتح کړي دي، او په هغې باندې د الله سبحانه وتعالی نظام نافظ کړی دی. مهلایل اولنی انسان و چې د قابل د اولادو سره جنګېدلی و، هغوی له شکست ورکړی و، هغوی محکوم کړي و. او د هغې نه بعد چې بیا کله شیطان خپل لښکرې راجمع کړي او د انسانانو سره د جنګ کولو دپاره میدان ته راغی، نو په دغه ټایم کې مهلایل د خپل لښکرو سره راووتو، د شیطان سره وجنګېدو، او دوی خپل جزیرو ته دوباره وشړل. ملګرو دا ټولې هغه خبرې دي کوم چې په اسرائیلي روایتو سره رانقل دي. د دې پخوانو قومونو تذکره په احادیث کې ډېره کمه راغلې ده. اکثر چې کوم روایت موجود دي نو دا اسرائیلي دي، او د الله رسول موږ ته فرمایلي دي چې بني اسرائیل له تاسو روایت رانقل کوئ، د هغې تصدیق هم مه کوئ او د هغې تکذیب هم مه کوئ. خلاصه دا ده چې مهلایل یو باهمت انسان و، د 40 کالو پورې حکومت کړی و، بادشاهي کړې وه، د الله په ځمکه باندې عدل او انصاف له حکومت قایم کړی و. دا اولنی انسان و چې په خپله زمانه کې کورونه جوړ کړي و،
غټي غټي بنگلې قصرونه د دین علاوه د سمو ډېر زیادت کړي د انسانیت لپاره. نو دا مهلایل یو نیک انسان او د 40 کالو پورې حکومت کړی دی. 40 کاله د حکومت کولو نه بعد کله چې د وفات وخت راغی نو د ځان نه وروسته خپل بچی یزید جانشین مقرر کړ. یزید د زوی هغه هم د انصاف پر حکومت کړی دی د خپل پلار نه بعد. خو به چې کله هغه وفات کېدو هغه خپل وفات نه مخکې خپل زوی خنوخ جانشین مقرر کړ. دغه خنوخ د کوم د ادریس علیه السلام ویلې کیږي. موږ تاسو په ادریس سره پیژنو. د عبراني ژبه کې د خنوخ ویلې کیږي. ادریس علیه السلام د حکومت حواله شو او د ډېر ناشنا حکومت کړی دی د خپل پلار نه بعد. ادریس علیه السلام باندې ډېر ناشنا واقعیت مشهور دي. دا ولنی معلم دی د آدم علیه السلام په بچو کې. دا ولنی انسان دی چې قلم یې اوچت کړی دی. اولنی انسان دی چې لیکلي کړي دي او دا ولنی انسان دی چې استادي کړي ده. خپل قوم ته علم ورښودلی دی. تر دې چې ټکنالوژي بنیاد هم دی ښودلی دی. د دین علاوه د ادریس علیه السلام باندې ډېر ناشنا واقعیت مشهور دي. دا هر څه به تاسو ته په تفصیل سره بیان کوو. خو پر روان پنځمي درس کې حضرت ادریس علیه السلام د آدم علیه السلام نه بعد په مخ د ځمکه باندې دریم پیغمبر شمارلی کیږي. ادریس علیه السلام یو ناشنا پیغمبر دی او د ده باره کې ډېر ناشنا واقعیت مشهور دي. ویل کېږي چې ادریس علیه السلام واحد انسان دی چې د ځمکې نه بهر په اسمانونو کې وفات شوی دی، یعنې هلته دفن شوی دی. ادریس علیه السلام ته اولنی ساینسدان ویلی کېږي. دا اولنی انسان دی چې د اعدادو شمار یعنې د هندسو بنیاد یې ښودی دی. د دین علاوه د یو کلندر جوړ کړی دی، قلم یې اوچت کړی دی. اولنی انسان دی چې کپړې ګنډلې ده یعنې ټیلري کړې ده په اولني ځل. د دین علاوه ادریس علیه السلام اولنی انسان دی چې د جنګ دپاره یې سازو سامان جوړ کړی دی. د ده باره کې ډېر ناشنا واقعیت مشهور دي. لکه د ادریس علیه السلام باره کې یو کتاب لیکلی شوی دی د بوک آف ایناک په نوم باندې او مشهور دا ده چې د ادریس علیه السلام په خپله لیکلی دی او په دغه کتاب کې د ده باره کې ډېر ناشنا واقعیت لیکلی شوي دي. په دې کتاب کې د ادریس علیه السلام ناشنا سفرونه رانقللي. نو د دې کتاب حقیقت څه دی؟ آیا واقعي د کتاب ادریس علیه السلام خپله لیکلی دی؟ آیا واقعي د ادریس علیه السلام په اسمانونو کې وفات شوی دی؟ د دې ټولو خبرو حقیقت څه دی؟ نو ملګرو دا خبرې او دې په شان ډېر ناشنا سوالات دي چې نن به موږ په دې نشست کې تحقیقي طور باندې د هغې جواب کوو. نو راځئ زموږ سره. نو ملګرو څنګه چې موږ تاسو ته په تېر شوي درس کې ویلي وو چې کله آدم علیه السلام وفات شو د هغه نه بعد د هغه د اولاد دوه ډلو ته تقسیم شو. په یو ډله کې قابل او دغه اولاد وو چې د سرکش او نافرمانه خلک وو. دویم طرف ته حابیل او د آدم علیه السلام نور اولاد وو چې د نیکان خلک وو، نیکۍ طرف ته به یې دعوت ورکوو. وروسته بیا د زمانې په تېرېدلو سره ورو ورو د قابل په دې اولادو کې سرکشي سیوا شوه. شیطان راغی او په دوی کې بېحیایي سیوا کړه. و د حابیل په اولادو کې چې کوم پیغمبران راغلي دي لکه شیس علیه السلام دوی به خپل قوم ته دا دعوت ورکوو چې تاسو به د قابل د اولادو سره نه یوځای کېږئ. د هغوی د سرکشي د وجې نه به دوی خپل د اولاد منع کوو د هغوی د مصاحبت نه. لیکن وروسته چې کله شیس علیه السلام وفات شو بیا د هغه نه وروسته زمانه تېره شوه نو شیطان راغی او د حابیل د اولادو ته یې وسوسه واچوله. دې وجې نه د حابیل په اولادو کې ډېر کسان د غرونو نه راکوز شو ښکته او د قابل له اولادو سره یوځای شو. د دې اختلاط د وجې نه په انساني تاریخ کې په اولني ځل باندې زنا وشوه د دې دواړو په مابین کې. هغه دین اخوا فحاشي عامه شوله. اگر چې په دغه زمانه کې بت پرستي لا نه وه او شرک نه و شروع شوی دا ټول خلک موحدین وو، لیکن ښه او بد خلک په دغه زمانه کې موجود وو. نو کله چې دې خلکو د فحاشي او بد اخلاقي خپل اعلی درجې ته ورسېده نو په دغه زمانه کې یرید د کوم تذکره چې موږ تاسو ته کړې وه د دې بچی پیدا شو د خنوخ په نوم باندې کوم چې ادریس علیه السلام ویلی کېږي. کله چې یرید وفات شو نو هغه د ځان نه وروسته خپل بچی ادریس علیه السلام نایب مقرر کړو. نو ادریس علیه السلام د خپل قوم ته د نیکۍ دعوت شروع کړو او د قابل د اولادو ته هم نصیحت کوو. دا اولنی انسان دی چې به د توحید دعوت کوو خلکو ته او د دعوت په دوران کې د به د شهادت د ګوته اوچتوله. بیا د نه وروسته په انسانانو چې کوم موحدین خلک دي د هغوی دپاره شعار وګرځېدو چې هغوی په خپل بیاناتو کې یو ګوته اوچتوله. ادریس علیه السلام ډېر مورخینو د نبی اسلام په آبا و اجدادو کې شمارلی دی. د نبی اسلام هغه نسب هم د ادریس علیه السلام سره میلاویږي. ډېر علما دې خبرې نه انکار کوي او دا وایي چې ادریس علیه السلام په بني اسرائیلو کې یو پیغمبر تیر شوی دی. لیکن راجحه خبره دا ده چې ادریس علیه السلام د شیس علیه السلام نه بعد دریم پیغمبر دی په مقدس مکه باندې. خلاصه دا ده چې ادریس علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکوو او د عراق په یو ښار بابل کې پیدا شوی دی. کله چې ډېره زمانه تېره شوه او د ادریس علیه السلام دا خبره د قوم نه منله نو هغه دعوت وکړو خلکو ته او اعلان یې وکړو چې زه د دې ښار نه هجرت کوم مصر طرف ته. په دغه زمانه کې به دغه خلک د دریاب فرات په غاړه باندې اوسېدل. کله چې ادریس علیه السلام دغه ځای نه را روان شو نو د ده سره ډېر قبیلې را روانې شوې او مصر ته راغلې. ادریس علیه السلام د خپل ملګرو سره مصر ته راغی او د دریای نیل په غاړه باندې آباد شو. الله سبحانه وتعالی ادریس علیه السلام ته صبرناک او رښتونی پیغمبر ویلی دی. په دغه ځای کې فرمایلی دي چې ورفعناه مکانا علیه
مونږ ادریس علیه السلام اوچتې مرتبې ته رسولی. د دین علاوه په څو حدیثونو کې د ادریس علیه السلام تذکره راغلې ده. لکه په یو روایت کې راځي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه تپوس کړی د یهودي مولا نه کعب الاحبار نه چې ورفعناه مکانا عالیا. د دې آیت مطلب څه دی چې څنګه ادریس علیه السلام اوچت ځای ته موږ رسولی. نو په دغه ځای کې دغه یهودي مولا کوم چې مسلمان شوی و د ابن عباس رضی الله عنه ته یو ناشنا واقعه بیان کړه. د بوک اف ایناک چې کوم کتاب دی باقي د واقعه نقل شوی ده. و الله سبحانه وتعالى وحي وکړی ادریس علیه السلام ته او دی ورته وی چې تر څو پوری بزمکه کې ژوندې استه په زمانه کې څومره انسانان بزمکه کې آباد دي د هر انسان په بدله کې به تعالی درجه در کومه تعالی باجر او ثواب در کومه په دنیا کې. و ادریس علیه السلام بری خبر سره ډیر خوشاله شو تمنا یې وکړه چې زما د عمر د نورم سی واشي. و ادریس علیه السلام یو فرشتي ته وی چې تم بر اسمانونو ته بوزه چې زه ملک الموت سره میلاو شم او دا غینه د پوس کوم چې زما څومره ژوندۍ پاتې ده. او بل روایت کې راځي چې ادریس علیه السلام دا وی چې زه بر اسمانونو ته زما او د الله نه سوال کوم چې زما رجون نور سیوا کې په دنیا کې. و دې فرشتي د پیغمبر ځان سره بر اسمانونو ته وخیجو. و څلورم اسمان کې ملاقات شو د ملک الموت سره. ملک الموت ته پوس کو دغه فرشتي نه دا څوک دی سره نو هغه ورته وی چې زما سره ادریس علیه السلام دی. نو ملک الموت ډیر په حیرانتیا سره د وګتل او تعجب وکړو او دا وی چې الله سبحانه وتعالى ماته امر کړو چې لاړ شه د ادریس علیه السلام نه بس لورم اسمان کې سا واخله. نو زه ډیر حیران شوم بری خبره باندې چې ادریس علیه السلام خو بس مکه کې اوسېږي زه به څنګه راغنه بس لورم اسمان کې سا اخلم. نو په دغه ځای کې ملک الموت ادریس علیه السلام نه سا واغستو او دغه ته وفات شو. ابي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې بر اسمانونو ته سفر کړو نو په دغه څلورم اسمان کې ملاقات شو د ادریس علیه السلام سره. نو ملګرو دا روایت او قصه په دغه کتاب کې را نقل په يهوديانو کې ډیره مشهوره ده چې ادریس علیه السلام په اسمانونو کې وفات شوی دی. لیکن د اسرایلی روایت دي او په صحیح حدیث کې چرته دې تذکره نه راغلي. په یو بل حدیث کې د پیغمبر تذکره راغلي ده. و یو صحابي ته پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خاور باندې د لیکلو باره کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته فرمایل چې بهشک په پیغمبرانو کې پیغمبر داس تیر شوی دی چې هغه په خاور باندې لیکل کول. یعنی الله سبحانه وتعالى دغه پیغمبر ته په دې کار کې مهارت ورکړو. د خبر په ډیر روایتو کې را نقل ابن کثیر رحم الله هم دا را نقل کړی ده. په اخر کې به دا ویلي دي چې دا روایت اکثر اسرائیلی دي او د ادریس علیه السلام باره کې صرف دغه دوه روایت را نقل په حدیثو کې کوم چې موږ تاسو ته بیان کړو. دین علاوه دغه کتاب کوم چې د بوک اف ایناک په نوم باندې مشهور دی اوس دې ته راځو. نو د بوک اف ایناک یو مشهور کتاب دی د يهوديانو او عیسایانو په مابین کې ډیر مشهور دی. هغه دې کتاب د ډیر د عزت په نظر سره ګوري. دا خو عقیده ده چې دا کتاب ادریس علیه السلام خپل لیکلی دی او دا کتاب په مختلف قسم بابونو باندې مشتمل دی. په یو کتاب کې دا واقعیت را نقل دي چې د اسمان فرشتي نازل شوي زمکې ته راغلي دوی د انسانانو سره ودونه وکړو ابي دغه نه نشته قسمه مخلوق پیدا شو. نو الله سبحانه وتعالى راولګي دغه ملایکې قید کړل په دنیا کې دوی ته ادریس علیه السلام راولېږو. په بل یو باب کې د ادریس علیه السلام باره کې واقعه مشهوره ده چې هغه څنګه اسمانونو ته سفر کړو په ځمکه کې ګرځېدلی. په بل باب کې دا تذکره ده چې ادریس علیه السلام به خوبونه لیدل د نوح علیه السلام د طوفان زمانې په خوب کې لیدلی وه او وروسته چې بیا کوم قومونه به راځي د هغو عروج او زوال هغه ته ښودلی شوی و. بیا په بل باب کې د آخرت باره کې څه خبرې شوي دي. نو دا کتاب په ډېرو بابونو باندې مشتمل دی او په هغې کې مختلف قسمه واقعیت را نقل دي. لیکن يهوديان چې دا خبره کوي چې دا کتاب ادریس علیه السلام خپل لیکلی دی نو دا خبره غلطه ده. بلکې صحیح خبره ده چې په يهوديانو کې علما داسې وو چې دوی به اکثر د ځانه خبرې کولې خلکو ته په تورات کې به تحریف کوو. نو دغه شان به دغه علماو کې مولا راولګېدو هغه ځان یو کتاب ولیکو مختلف قسمه زاړه واقعیت به کې راجمع کړل او دې بیا د بوک اف ایناک نوم ورکړو. دا کتاب بیا ډېر زمانې پورې ورکړو تر دې چې په 1700 کې د مغرب نه یو کس راغلی او سیاح هغه په افریقا کې ګرځېدو کله چې هغه حبشې ته راغی ایتوپیا ته. نو په دغه ځای کې دته د کتاب میلاو شو. نو دغه سیاح راولګېدو دا کتاب د ځان سره راوړو یورپ ته او هلته بیا د مشهور کو په خلکو کې. نو دا یو غټ کتاب دی او د اسرائیلي روایتو جړله ده چې په دې کې زاړه واقعیت را نقل دي او د ټولو واقعیتو صحیح سند نشته چې هغې ته موږ صحیح هم نشو ویلی او غلط هم نشو ویلی. نو د ادریس علیه السلام باره کې صحیح روایت ډېر کم دي او دومره خبره صحیح ده چې دا ولنی پیغمبر دی چې د لیکل کړي دي په قلم باندې د ټیلري کړي ده د دې زمانې پورې به خلکو د سارو سرمنې اغوندلې د جامې په تور به استعمالولې. لیکن ادریس علیه السلام کپړه ایجاد کړه و دې چې به کله جامې ګنډلې او ستنه به یې چلوله نو په هر ځل باندې به د الله تسبیح ویل او حمد به ویلو. دی وجه نه د شکر گزار او حمد ول پیغمبر ویلې شوی دی. په دې پیغمبر باندې ډیر صحیفې نازل شوي وي د الله سبحانه وتعالی طرف نه. دی وجه ډیر علما دا خبره هم کوي چې دغه د بوک اف ایناک کوم واقعیت چې را نقل دي
دغه صحیفه هم کېدلی شي کوم چې په ادریس علیه السلام باندې نازل شوی وي. نو ملګرو د ادریس علیه السلام باره کې کوم روایت را نقلي په هغه کې دغه روایت ډیر ناشنا دی چې الله رسول فرمایلی دي چې پیغمبرانو کې پیغمبر داس تیر شوی دی چې هغه په تختې باندې یعنی په خاور باندې لیکل کړي دي ادم مهارت ول الله ورکړو او دا ناشنا خبره زکه ده چې په دې زمانه کې هم په مختلف قسم علاقو کې د تختې دریاب شوی دي چې ډیر په خواني زماني والدي لکه د ترکیه په علاقه کې و تختې دریاب شوی دی د خاوري چې هغه د نن 15 شپږ زره کاله په خواني ده او په دغه تختې باندې یو نقشې وستل شوی د ځمکې او ورسره د لیکل شوی دي چې پلانکی سړي پلانکی ځمکه غستې ده په دومره پیسو باندې د پلانکی سړي نه د دې نه دا هم معلومیږي چې نن شپږ زره کاله مخکې هم په انسانانو کې د ځمکو خرڅولو غریواج موجود خو څه دی ونه د ملګرو دی په شان ډیر شي تختې دریاب شوی دي د خاورو شپږې باندې مختلف قسمه تاریخي دستاویزات موجود دي. نو ملګرو د ادریس علیه السلام باره کې دا مختصر قسمه سیرت او موږ تاسو وړاندې کو د باره کې په قرآن او حدیث کې ډیر کم روایت را نقلي او اکثر چې کوم قصې را نقلي په ډیر کتابونو کې نو غي اسرایلی دي چې موږ دغه تصدیق هم نشو کولای او تکذیب هم نشو کولای. وکړ چې ادریس علیه السلام دعوت کو خلکو ته نو په دغه دوران کې هغه 15 شاګردان پیدا کړل چې هغه به ډیره سخت تابعداري کول او نیکان خلکو دغه 15 شاګردانو تذکره په قرآن کې مراغلي ده چې هغه ته ود سواع یغوس یعوق او نصر ویل شوی دي و د 15 کسان ډیر نیکان خلکو او کله چې ادریس علیه السلام وفات شو نو دی خلکو بعد نیکی دعوت کو دغه نه بعد دی خلکو ته لیکن دی 15 کسان ته پته نه و چې زموږ درسته به خلک په شرک اخته کیږي. نو کله چې د 15 کسان مړ شو نو دغه خلک راولګیدل د دوی جسدونه جوړ کړل له خاورې نه ابي د دوی بندګي شروع کړه او کله چې په خلکو کې شرک د حد نه زیات سیوا شو نو الله سبحانه وتعالى دی خلکو ته نوح علیه السلام راولېګو. نوح علیه السلام ناشنا پیغمبر دی د په زمانه کې کوم طوفان راغلی دی او دغه باره کې کوم ناشنا واقعیات دي دا ټول به تاسو وړاندې کو خبر روان درس کې د نن په زرګونو کال مخکې د ځمکه په دې کې موجود د ټول مخلوقات د مهلک طوفان سره مخامخ شوي وو. د طوفان د خبره ناشنا ځکه ده چې دنیا په مختلفو حصو کې څومره انسانان آباد دي د دې په مختلف قسمه ثقافتونو قومونو او تهذیبونو والا خلکو په خپل کتابونو کې د طوفان تذکره کړې ده او دا ټول تذکرې چې راجمه کې د دین یو قصه جوړیږي او د اشاره کوي طوفان د نوح علیه السلام د زمانې ته. پر دې لپاره بیا ډیر ناشنا خبره ده چې د ډیر ساينسي ثبوتونه مشته دي چې دغه نه په ماضي کې د یو غټ طوفان وجود معلومیږي چې په دې شی زمانه کې زموږ د ځمکه د یو طوفان سره مخامخ شوی و. لیکن دلته سوال دا دی چې نوح علیه السلام په زمانه کې د طوفان ولې راغلی و؟ نوح علیه السلام د کشتۍ څنګه جوړه کړې و؟ کله چې د طوفان راغی د څو پورې جاري و. آیا دا طوفان په ټول ځمکه باندې راغلی او کنه د ځمکې یو حصه متاثر کړې و؟ د نوح علیه السلام د کشتۍ څنګه جوړه شوی و؟ او کله چې بیره طوفان ختم شو نو د کشته په کوم ځای کې ودرېدلې و؟ نن سبا دغه نشانات په کوم ځای کې دي؟ نو ملګرو د نوح علیه السلام په حواله سره چې څومره سوالات پیدا کیږي نو موږ کوشش کوو چې په نننی درس کې تحقیقي تور باندې دغه جواب وکړو. نو راځي زموږ سره ملګرو لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ته وی چې کله آدم علیه السلام وفات شو هغه خپل وفات پوري خپل بچی په توحید باندې پرېښو دی ابي دا غره بعد ډیر زماني پوری په دې کې توحید رایجو او د شرک نام او نشان نو بس مکه باندې وخت په وخت باندې به دي خلکو ته الله سبحانه وتعالى پیغمبران را لېګل اځوی ته به نیکی طرف ته دعوت ورکو. لیکن کله چې پیغمبرانو کې ادریس علی السلام راغی او هغه وفات شو دغه د وفات نه بعد د سلسله ختم شو د زماني پوری د پیغمبرانو راتګ بند شو. په دې دوران کې د ادریس علی السلام نورسته 15 کسان پاتې شوی او دغه شاګردان چې هغه ته ود سواع یغوس یعوق او نصر ویل کیږي د نیکان خلکو دی به نیکی دعوت ورکو دی خلکو ته او دغه زماني د خلکو د دې سره ډیر مینه او محبت. نو کله چې 15 کسان وفات شو د ورسته خلک په دې په ډیر زیات خفو د دې قبر لبه ورتل د به جړاګانی کولې او قسم خفګان اظهار به کو په دوی پسې. نو په دغه ټیم کې شیطان د دې موقع نه فائدہ واغسته د دوه خواله راغې ادویله یو مشوره ورکړه. مشوره دا و چې تاسو راځي قبرونو ته ناس یو د خپای تاسو غواړئ نه چې دغه څنګه تاسو را ژوندۍ کما و دې بوته چې ولې نه دي سوکا و شیطان بوله کېدو دغه کسان واغه شکل به خپل ځان ته بدل کو دغه کسان په شکل کې بدوي ته راغی. په دې طریقې سره شیطان د دوی جذبات سیوا کول. نو شیطان و دې خلکو له مشوره ورکړه چې تاسو په سره کور دې قبرونو ته راځي او دلته بجاړئ. د دې نه خبره ده چې تاسو دغه نیکانو خلکو مجسمي جوړی کړئ ځان له په کورونو کې کېدی هلته تاسو یو قسم برکت دغه نه ملويږي. تاسو چې کله دغه مجسمو ته ګورئ د الله یره په ځل کې تاسو راځي په عبادت طرف ته تاسو شوق پیدا کیږي و دغه خلک په دوکه کې راغی او دغه شنکاری وکړو د دې کسان مجسمي جوړ کړي او خپل کورونو کې کېښودي. نو دغه شان دي خلکو به دې تعظیم کوو بیا وروسته دې خلکو اولادونه راغلل هغوی هم دغه بوتانو ته د عزت په نظر باندې کتل. وروسته چې بیا کله ډېره زمانه تېره شوه نو شیطان دې خلکو ته راغی دوی ته وویل چې دغه مجسمې کوم چې ستاسو په دې کورونو کې پرتې دي ستاسو پلار او نیکه به د دې عبادت کوو د دې بندګي به یې کوله نو تاسو هم د دې بندګي شروع کړئ. بل و شیطان به داسې چل کوو چې دغه بوتانو په دې خوا کې داسې ناشنا کارونه به یې کول
چې د خلک به حیرانول او بل اخر د دې ذهنونو د سوچ ورواچو چې د بوتان سه اختیار لري اساس حاجتونه پوره کولای شي وې دغه خلک راولګیدل د دې بوتانو بندګي شروع کړه د دنیا حاجتونه غوښتل شروع کړه په دې طریقې سره د آدم علی السلام په بچو کې ډیر خلک شرک طرف ته ورواختو پس مګه کې په ولني ځل باندې د شرک تیاری خوري شوې د بوتانو بندګي شروع شو کله چې په دغه زمانه کې موحدین خلک ډیر کم شو او د شرک پس مګه کې ډیر سیوا شو نو الله سبحانه وتعالى خو انسان پیدا کړی د خپل بندګۍ لپاره دی هر کله چې هغه د بوتانو بندګي شروع کړه الله سبحانه وتعالى دې خلکو ته پیغمبر راولېګو نوح علیه السلام څنګه په دغه زمانه کې د خلکو عمر ډیر سیوا وو دی وجنه نوح علیه السلام ادریس علیه السلام په زمانه کې پیدا شوی و بعض خلک وجه د نبوت د 50 کال په عمر کې ملاو شوی و او بعض خلک وشي نه د 300 کال په عمر کې نوح علیه السلام ته نبوت ملاو شوی دی او بعض وجه 400 کاله خو بهر حال نوح علیه السلام ته الله سبحانه وتعالى نبوت ورکو او دا ولنی رسول راولېګو دغه مشرکانو ته نو نوح علیه السلام د آدم علیه السلام په بچو کې ولنی رسول دی چې د مقابله راغلی و د مشرکینو سره هغه له توحید طرف ته دعوت ورکړو مختلف قسمه طریقې اختیار کړې وي نوح علیه السلام چې د خلک پوهه کې دوی توحید طرف ته راوړي او د شرک نه قلار کی لیکن بزید دې باندې شری خلکو د نوح علیه السلام خبر منلې وي د ډېر سخت دي له خلکو دوی د نوح علیه السلام مقابله شروع کړه او غي د سخت تکلیفونو سره مخامخ کو نوح علیه السلام دې خلکو له دعوت ورکو او دوی د لاسه چې څومره کېدله نوح علیه السلام له تکلیف رسو نوح علیه السلام دې خلکو ته د 900 کاله پورې دعوت وکړو 900 کاله ډېر اوږده زمانه ده د خلک بډاګان شو د دې نور نسل پکې رالوي شو هغه نوجوانان شو نوح علیه السلام د خلکو ته دعوت کوو او دا امید به ساتو چې اگر چې خلک زما خبره نه مني لیکن د دې په اولاد کې به څوک داسې پیدا شي چې هغه موحدین او زما خبره به مني لیکن افسوس دا و چې د خلک په کفر کې سخو لیکن د دې اولاد چې بکله رالوي شو نو غیبر خپل مور بلار نوم ډیر سخو په کفر کې و دې خلکو به ډیر زړه او عنایت کو د نوح علیه السلام سره تر دې چې کله د دې بچي به خپل بلوغ ته راورسېدو نو دوی به د لاس نه ونی او نوح علیه السلام خاله به راوستو او د طرف ته به اشاره وکړه خپل بچی ته به وي چې بچي د دې سړي نه ځان ساته دا ګمراه دی نو د نوح علیه السلام په نفرت کې به دوی د خپل اولاد رالوي نو نوح علیه السلام د خلکو ته د 900 کال پورې دعوت وکړو او په دې دومره وګړي زمانه کې صرف د اتیو پورې کسانو ایمان راوړو وکړي چې نوح علیه السلام د خلکو د ایمان راوړلو نه امید شو نو هغه خیری وکړي او دای وی چې الله پس مکه باندې یو کورم د کافرو لپاره پرې نه دي د خپل کافر خلک دي او کوم خلک چې دین پیدا کیږي نو هم فاجر دي دوی زما دعوت نه مني توحید نه مني د نوح علیه السلام د خیری په قران کریم کې الله سبحانه وتعالى خو تفصیل سره نقل کړی دي او دغه خیرونه معلومیږي چې د خلکو د نوح علیه السلام څومره تنګ کړو د څومره تکلیف ور کړو نو بل اخر الله سبحانه وتعالى امر کو نوح علیه السلام ته شته وکشته جوړه کا په روایتو کې راځي وینو علیه السلام سونی نه هلي کړي ابي چې کله باغ باندې سل کال تیر شو دغه ونی پرې کړي او دغه نه د کشته په جوړولو باندې کار شروع وکړو وکړي چې نوح علیه السلام د کشته د جوړولو امر وشو نو خپل د قوم پرې خو دوی ته دعوت او تبلیغ بند کو د دوی نه لري زیاته لاړو او هلته د کشته په جوړولو باندې کار شروع وکړو وای دا قوم د نوح علیه السلام خاله براغه خندا به پوری کول او دا به ورته وی چې نوح مخکې خو ته دعوت کو خلکو ته او اوس د انګر جوړ شو مخکې به ځان ته نبی وی او سینګری نو نوح علیه السلام باندې خلکو ته وی چې ورس برازي موږ به تاسو پرې دې خندا کوو لکه څنګه چې تاسو هم پرې خندا کوئ د نوح علیه السلام د کشته د جسامت په لحاظ سره ډیره غټه و د دریو چتونو ته تقسیم و اولنی چت کې انسانانو په دویم چت کې عام زناورو او بدریم چت کې مرغۍ وي نوح علیه السلام د کشته کې غټ میخول استعمال شوی او غټ غټ تختې په دې کې لګولې شوی وي او د دې دوه تذکر الله سبحانه وتعالى په قران کریم کې کړی ده نو کله چې کشته جوړه شو نو الله سبحانه وتعالى امر کو نوح علیه السلام ته چې تخبر متابعین د ځان سره کا او کشته د سواره شي او په دنیا کې څومره زناور مخلوقات دي نو بری کې د هر یو نه یو جوړه د ځان سره کا په کشته کې په دې کې بعضی خلک کوئی چې نه د اسمه کې بعضی زناور د نوح علیه السلام د ځان سره کړیو لکه غوا غړي بيزي او دا بس لیکن دا خبر صحیح نه ده ملګرو په قران کریم کې الله سبحانه وتعالى ویلي دي نوح علیه السلام دا چې من کل زوجین اثنين د هر یو څه نه جوړي د ځان سره کا دلته هر یو څه راغلی دی د محدود زناور خبره نه دراغلی نو په ډیر تعداد کې مخلوقات د نوح علیه السلام د کشته کې سوار شو او بل اخر طوفان شروع شو الله سبحانه وتعالى نوح علیه السلام د ونخه خولي و د طوفان او نه خداوه چې په تنور کې به وبره وزي او د دې وجه دا و چې په تنور کې اور بلیږي اور او بر یو بل متضاد دي چې په کوم ځای کې وبه یل د اور نه او په کوم ځای کې چې اور یل ته وبه نه نو دې د وجه چې په کوم ځای کې اور بلیږي ول ته وبه پیدا شي د دې معلومه چې دلته غټه حادثه راتلو واله ده نو کله چې تنور جوړ شو او بر وته نوح علیه السلام خپل متبعین د ځان سره کړل کشته کې کېناستل بسم الله وی او د دې زین ور روان شو الله سبحانه وتعالى اسمان ته امر وکړو په شبو باندې وبر ورېدي د اسمانونو دروازې کولاوي شوې او د ځمکې نه چینی بهر ته ووتې ډېر په لږ وخت کې ځمکه په اوبو کې راپټه شوه
کشته په اوبو کې اوچته شوه او په دې کې سفر شروع کړو. وایي کله چې اوبه زیاتېدلې نو په دې دوران کې نوح علیه السلام کوشش کوي چې خپل بچی پیدا کړي. کنعان وایي د نوح علیه السلام بچی و او د خپل کفر پټو. وایي دغه زمانې پورې نوح علیه السلام د پته نه وه چې زما د زوی کافر دی. وایي کله چې د اوبه را شروع شوې نو په دغه ټایم کې نوح علیه السلام خپل بچی ولیدو چې سیټ ته ولاړ و، کشتۍ ته نه راختو. وایي نوح علیه السلام دته آواز وکړو چې بچیه کشتۍ ته راوخیږه. وایي دې زوی ورته ووایي چې زه اوبه غر ته وخیږم، د دې اوبو نه به ځان محفوظ کړم. نو نوح علیه السلام ته پته وه چې دا کوم طوفان را روان دی، په دې کې څوک هم نشي بچ کېدلی. نوح علیه السلام د خپل بچی ته بار بار وصیت وکړو چې ته زموږ سره ملګری شه، لیکن دا زوی نه ملګری کېدو. دوی د یو بل سره خبرې کولې او په دې دوران کې یو غټه چپه راغله او د نوح علیه السلام دا زوی د خپل ځان سره ډوب کړو. نو نوح علیه السلام خو یو طرف ته خوشحاله و چې د خپل قوم د ظلم نه بچ شو، لیکن بل طرف ته په زړه کې یو زخم هم پاتې شو چې دغه زوی په دریاب کې ډوب شو. نو د ځمکې او د اسمانونو د اوبو راجمع شوې، ډېر یو غټ طوفان راغی تر دې چې غرونه هم دې طوفان د ځان سره پټ کړل. اوبه د غرونو سرونو ته راوختې او د دې خبرې نه معلومیږي چې دا طوفان په ټولې دنیا باندې راغلی و. حالانکه په قرآن کریم کې داسې صریح خبره نشته چې دا طوفان په یو خاص ځای باندې راغلی او که نه په ټولې دنیا باندې. خو دې آیت نه معلومیږي الله سبحانه وتعالی وایي چې د اوبه داسې روانې وي لکه د غرونو په شان. نو نوح علیه السلام په دې کشتۍ کې د خپل متبعینو سره و او تقریبا د 40 ورځو پورې د طوفان جاري و. د ځمکې نه اوبه په ډېر مقدار کې راوتلې او د اسمان نه په شبو شبو بارانونه کېدل. 40 ورځې بعد د نوح علیه السلام د کشتۍ راغله او د جودي په غر باندې ودرېده. نوح علیه السلام د دې ځای نه راکوز شو، خپل بچي د ځان سره کړو او په دغه ځای کې دوی خپل نوی ژوند شروع کړو. د جودي د غر په کوم ځای کې دی نو په دې خبر کې هم ډېرې رایې دي د خلکو. دا د 1959 خبره ده. په ترکیه کې څه کسانو په هوا کې فضايي طور باندې سفر کوو او په دغه دوران کې دوی په ځمکه باندې د کشتۍ یو نشان ولیدو. د هغې نه وروسته به دوی دې ځای ته راغله له باندې باندې تحقیق وکړو. نو په دغه ځای کې دوی د لرګو څه نشانات وموندل او څه میخونه یې ولیدل په دغه ځای کې. بیا وروسته په دغه ځای باندې تحقیق وشو، د هغې نه دا خبره معلومه شوه چې واقعي دا د نوح علیه السلام د کشتۍ هغه ځای دی. په دې ځای باندې کشتۍ ودرېدلې وه. اوس هم په دغه غر باندې د کشتۍ یو غټ نشان پروت دی. لیکن دا خبره داسې حتمي نه ده ملګرو. د سعودي عرب او د اردن په مابین کوم یو ځای دی چې هلته هم داسې یو نشان موجود دی او خلک دا خبره کوي چې دغه د نوح علیه السلام د کشتۍ هغه ځای دی. بل یو نشان په یمن کې هم داسې شته دی او ډېر خلک دا دعوه کوي چې نوح علیه السلام هغه کشتۍ په یمن کې ودرېدلې وه. اوس یې خبر پکې دغه اولنۍ معلومیږي چې نوح علیه السلام دغه کشتۍ د ترکیې په دغه علاقه کې ده او جودي غر هم په دغه ځای کې موجود دی. نو خلاصه د خبرې دا د ملګرو چې نوح علیه السلام په زمانه کې ټول انسانان ختم شو، صرف د اتیاو پورې کسان پاتې شو او د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی ټول انسانان د هغوی نه خواره کړل. نو بعضې خلک وایي چې د دې طوفان نه بعد نوح علیه السلام د 500 کالو پورې ژوندی و او د هغې نه بعد بیا وفات شو. د نوح علیه السلام د زامن حام، سم او یافیس د دنیا په مختلفو حصو کې خواره شو او د دوی نه مختلف قسم انسانان وجود ته راغلل. نو ملګرو د نوح علیه السلام په زمانه کې یو طوفان راغلی و. دا خبره حتمي ده، بلکې نه سبب په انسانانو کې د 200 نه زیات داسې ثقافتونه موجود دي چې په هغې کې د طوفان تذکره راغلې ده. صرف د طوفان نه بلکې په دغه روایاتو کې د یوې کشتۍ تذکره شته دی، د نوح علیه السلام او د یو خدای تذکره ده په هغې کې. بل ساینسي طور باندې که موږ وګورو دا ناممکنه نه ده، بلکې په سن 1900 کې یو کس پرې باندې تحقیق کړی او د هغې نه بعد هغه بیا دا راپورټ شایع کړی چې واقعي په مخکې زمانه کې یو طوفان راغلی او نن سبا چې موږ تاسو د ترکیې سره خواته بلیک سی نو کوم د چې بحر اسود ویلی کېږي، وایي مخکې دا دریاب په دې ځای کې نه و، دلته یو غټه علاقه وه، خشکي وه په دې ځای کې، بلکې په یو زمانه کې یو غټ طوفان راغلی و. دغه طوفان د وجې نه بحر روم راغی، د ترکیې نه راوختو دې خوا راغی، بیا په دغه ځای کې د بلیک سی په شان یو غټ دریاب وجود ته راغی کوم چې نن سبا د زمانې پورې موجود دی. نو نن سبا په دنیا کې بلیک سی یو غټ دریاب دی او هغه د دې طوفان د وجې نه وجود ته راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې په ترکیه کې دغه غر په کوم کې چې کشتۍ لیدلی شوې ده، نو په دغه ځای کې د زړو انسانانو، ځناورو او مختلف قسمه نباتاتو DNA معلوم شوی دی چې هغه ډېر زوړ دی او د هغې نه معلومیږي چې مخکې انسانان په دې ځای کې اوسېدلي دي او په دې باندې دویم تحقیق هم شوی دی او هغه داسې چې د دنیا په مختلفو حصو کې په انسانانو باندې تحقیق شوی دی د هغوی په DNA باندې او د هغې نه دا معلومه شوې ده چې په یو زمانه کې د انسانانو تعداد ډېر کم شوی و او نن سبا چې انسانان په کوم زمانه کې موجود دي د دوی DNA د یو بل سره ډېر یو شان دی. مطلب دا دی که انسانان چېرته د یوې ډلې نه د یو ګروپ نه داسې یوه شوي وي نو DNA به ډېر مختلف وي زمونږ، بلکې نن سبا چې د انسانانو د DNA د یو بل سره ډېر یو شان دی. د دې نه معلومیږي چې د انسانان د یو بل سره ډېر نږدې دي په رشته کې، د دوی ابا و اجداد په وروستنۍ سلسله کې یو دي. نو ملګرو دا مختلف قسمه ثبوتونه دي چې د هغې نه د طوفان وجود معلومیږي او د دې تذکره الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې هم کړې ده او په دې باندې ایمان راوړل فرض دي. الله سبحانه وتعالی په نوح علیه السلام ویلی دی په قرآن کریم کې او دا په اوچتو پیغمبرانو کې شمارلی کېږي. د نوح علیه السلام د طوفان نه بعد دغه د بچي په دنیا کې خواره شو. دا څنګه خواره شو او د دوی نه بیا د عرب څنګه وجود ته راغلل؟ د نوح علیه السلام د قوم هغه بیماري کوم ته چې شرک ویلی کېږي
هغه ټول ناول په دې عربو کې پیدا شو لیکن دا څنګه عرب څنګه پیدا شو عرب څنګه وجود ته راغلل عرب په څو قسمه باندې دي او د عربو د علاقې څنګه آبادي شوي دي د نوح علیه السلام د بچي څنګه خوار شوي دي په دنیا کې ملګرو دا ډېر ناشنا تاریخ دی دا ټول هڅه به تاسو ته په تفصیل سره بیان کو خبر روانه ویډیو کې ان شاء الله